السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوریدونکو ستړي مشي په خیر جوړ تکړه څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت څنګه دي امید لرم چې راته بروغ جوړ او خوشاله به ژوند مو بلا شیخوندونه او مزیخ لای تاسو په خدمت کې زه یاسر عرفات مومن حاضر شوم پروګرام ته ویل کېږي لالونه ملغلره څنګه چې تاسو ته په دغه خبرونه تاسو ته د پیغام ریډیو نه د هر نخي په ورځ باندې تاسو د 15 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې اوري او دا یو واحد یو داسې ځانګړې خبرونه ده چې دا د اوریدونکو د ریډیو د لیسنر خصوصي خبرونه ده چې هغې کې په دې کې مرکه کېږي هغوی سره پکې انټرویو کېږي د هغوی د ژوند نه مونږ تاسو خبرو نن خو هم په نړۍ کې چې کوم دی په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې د ریډیو عالمي ورځ مانځل کېږي د ریډیو بلا شی بلا شی فایدې دي او دغه فایدې که موږ وګورو د خبر رسانۍ چې کوم دی د ځان خبرونې ډیره اسانه ذریعه ده په کوم ځای کې چې نیټورک کار نه کوي یا موبایل کار نه کوي په ملک کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته کې نیټورک کار نه کوي او په هغې کې بیا ریډیو ډېر په اسانۍ باندې کار کوي بیا زموږ د پیغام ریډیو دغه یو خصوصي کاوش کوشش دی چې موږ د هر ځای خبر واخلو هغه تاسو ته در واورو اوریدونکو نن په خپرونه کې را سره ډېر تکړه زموږ اوریدونکی دی زموږ مشر دی او په موږ باندې ډېر زیات ګران دی تاسو نه پټ پناه نه دی تاسو به اورېدلی وي د هغوی خبرې اترې د ټلیفون د لارې به تاسو اورېدلی وي بلا شی خبرې اترې کوي چې کله راشي نو ډېر زیاتې ټاپې هم کوي نن را سره په سټوډیو کې موجود غلام حیدر لالا دی غلام حیدر لالا ته په پروګرام کې ډېر ستړي مه شوي غلام حیدر لالا ستړی مه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه یاسر عرفات صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د سکندر صاحب دی څونه ټیم چې دی ستاسو د ډیر زیات شکر ګزار یو چې موږ ته مو په دې پروګرام کې مقرره کړه ډېره مهرباني غلام حیدر لالا ستاسو خپل ریډیو دی موږ هم ډېر خوشحاله شو چې تاسو موږ ته چې کوم دی وخت راکو تاسو موږ له رالی او موږ سره پروګرام کې چې کوم دی برخه واخیسته څنګه غلام حیدر لالا وخت څنګه تېرېږي او تاسو خو به چې کوم دی ریډیو بار اورئ چېرته بدن نه وي راغلی سټوډیو ته نن چې کوم دی تاسو ګورئ په سټوډیو کې ناست یئ اورېدونکي به ستاسو غږ اوري یا موږ سره ناست یي تاسو به وایئ چې مطلب د براډکاسټران چې کوم دي آرجس چې کوم دي دوی به څنګه پروګرام کوي او څنګه به ناستې وي نو څه خیالات احساسات مو وي یاره یاسر عرفات صاحب یقین وکړه چې د نړۍ ډیره زیاته مزه کوي او تاسو سره لکه پروګرام ته داسې لوی پروګرام ته موږ چېرته نیو ناست لکه موږ چې بار اورو موږ هم حقیقت خبره ده لکه چې کله مو لیدل کتل نو شوي او دغه نو لکه موږ به هلکه دا به یو افسران به یا به خیال لري لکه دې سره ملاقات څنګه کوي خیال لري غټ شپارس به پکاري خو دا لکه خیال کې افسرانو خو موږ ګوره دومره نه یو اوس بد موږ دغه شان د عاجز خلک یو که نه غلام حیدر الله څنګه یې وختونه څنګه تېرېږي موږ خو به تا نه بلا شی تپوسونه کوو دا راته اول ووایه چې ریډیو د څومره وخت نه اورئ یا ریډیو خو زه ډېر زیات وخت نه اورم زیات وخت 50 کاله مې 60 کاله مې لکه که زه تاته ووایم زما نیکه ریډیو اورېده بیا مې والد صاحب چې کوم و هغه به هم ریډیو اورېده والد صاحب چې مې وفات شو نو بیا لږ ګیپ پکې راغلی خو بیا لکه ما هغه ریډیو نه دی دغه کړی ریډیو ما اورېده صحیح کله چې والد صاحب وفات شو نو بیا هم ریډیو بریک رالی بریک پکې لږ غونته راغلی نو بیا مو اورېدل شروع کړي دي نو ریډیو څه وایي ریډیو ښه څیز دی که ښه نه ریډیو خو ماشاءالله ډېر زبردست چیز دی او چې لکه مثال کې طور چې کوم ځای کې لکه انسان تنهایی کې یا دغه کې نو بیا دته ډېر زیاته مزه ورکوي لکه چې دغه شان دغه کې بیا خو هغه شان مزه یو خو ریډیو یا هر یو دغه چیز چې لکه ته تنهایی کې ته د هغې چې به دې څه وي صحیح نو بیا به ته په خوند او مزه باندې پوهېږې چې لکه به دا خو ریډیو خو ماشه پیغام ریډیو باندې خو چې سار نه والې تر 12 بجو پورې زبردست یو د بل د پاسه پروګرامونه خبرې اترې به کوو او ستاسو د ژوند تپوسونه به هم کوو خو دا راته ووایه چې د کوم ځای سره تعلق لري موږ غواړو هم د کتونکو موږ وایو چې زموږ کوم لیسنر دي زموږ اورېدونکي دي دوی د ژوند نه هم تاسو خبر کو که موږ یو طرف ته وګورو زموږ لالونه ملغلرې کوم پروګرام چې کوم دی هغه سکندر صاحب چې کوم دی هغه کې براډکاسټران ملګري چې کوم دی مرکه کوي هغوی سره انټرویو کوو نو زموږ دغه یو کوشش دی چې موږ د لیسنر یعنې د اورېدونکو د ژوند نه هم تاسو خبر کو نو غلام حیدر لالا نن راغلی د دوی د ژوند نه به تاسو خبرېږئ تاسو به هم د دوی نه تپوسونه کولی شئ د میسج د لارې هغه شانتي تاسو راتلی شئ د ټلیفون د لارې غلام حیدر لالا د کوم ځای سره تعلق ساتي
زه خو غلام حیدر د کوترپاڼ سره تعلق ساتم. دا کوترپاڼ چېرته دی؟ دا د شیرین کوټو سره ښکته پاتې کېږي. د شیرین کوټې چېرته دی؟ دغه راته ووایه. موږ چې داسې لرې نه راشي او اخري کې چې کوم دی موږ د کور په درشل ودرې. دا د 2 منټه چینج چې کوم دی د پېښور انټرچینج دې سره خوا په خوا باندې شیرین کوټو شټاپ دی او دغلته چینچانې ولاړې او چې کېنې پکې به ډایرکټ به کوترپاڼ ته رسوي. مردان کې دی که نه؟ مردان کې دی؟ دا نوشیره سره نوښار کې راځي. نو دغه شانتې مونږ وایو که نه؟ انټرچینج مینټرچینج نه پېژنم غلام حیدر لاله. سره ته ووایه چې واده مو کړی دی که نه مو دی کړی؟ الحمدلله واده خو مو کړی. ښه یو مو کړي، درې مو کړي، دوه مو کړي، دا راته ووایه. یاره ودونه خو 2 کړي دي یار، څه لري دا څه وې؟ 2 ودونه مو کړي دي. ماشاءالله. بچي مو څومره دي؟ 3 بچي مې. 3 بچي دي. ښه نو هلکان څو دي؟ جنکۍ څو؟ 3 هلکان دي. لوڼه مو نشته دی؟ نه. ښه صحیح ده. نو بچو باندې سبق وایې که نه وایې؟ او سبق خو ماشاءالله. مشر سبق وایي، 2 خو لا واړه دي. او مشر ابوذر سبق ته ځي، مدرسې ته هم ځي او اسکول ته هم ځي. صحیح. په ریډیو کې په خیبر پښتونخوا کې بلا شی اف امز دي، نو کوم یو د پکې ډېر زیات خوښېږي؟ دا مو وایي چې زه پیغام ریډیو کې دلته کې ناسته یم. لکه دا صفا خبره پکې دا زه حقیقت خبره کوم. لکه مخکې مونږ اورېده، لکه ډېرې چینل یې مونږ اورېدی، خو چې کله نه پیغام ریډیو سټارټ شو نو بیا مونږ بل چینل نه اورېدلی، ولې چې دې کې کم سبق او کم کردار دی ادا کول، نو لکه مونږ یې د ټولو نه مایوسه کړو. صحیح. دا راته ووایه چې په پیغام ریډیو کې چې کوم دی یا په ټوله سطح باندې چې کوم دی کوم یو براډکاسټر چې ډېر خوښ دی؟ یاره که زما نه حقیقت کې تپوس وکړې نو زما سکندر حیات صاحب ډېر زیات خوښ دی. ولې دا موږ به داسې کومه دړه خبره به کوم که نه. او لکه سکندر صاحب ماشاءالله ډېر زبردست، لکه هر یو پروګرام یو در یو سړي خپل دغې کنار دی، نور هر یو په خپل ځای، لکه سجادتي صاحب شو په خپل ځای، لکه یو خپل دغه دی. یا تاسو هر یو ښه دی، خو لکه ډېر درته مطلب ګران درته سکندر صاحب دی. ګران راته هغه دی. نو موږ درته ګران نه یو. او مومن صاحب درته ګران دی که نه؟ افضل خان مومن صاحب. افضل خان مومن صاحب خو مې دړه سر دی. صحیح ده. بالکل کتونکو او اوریدونکو د غلام حیدر صاحب نه چې کوم دی تپوسونه شروع دي او دغه تپوسونه به ته کوي. غلام حیدر لاله دا راته ووایي چې تاسو خپل پوره نوم غلام حیدر دی. جی صحیح ده. دا در باندې مور در باندې ایښودلی یا پلار در باندې ایښودی؟ دا راته پلار ایښی غلام حیدر واین. پوره نوم دا تخلص دی ورسره واین غلام حیدر واین. بل مشر ورور مې غلام رسول حسر. لکه تاسو لکه مخکې تخلص هم تیار کړی؟ جی لکه زما پلار شاعر و که نه. جی نو په دغه وجه. نو داسې د پلار څه کلام درته یاد دی که نه دی؟ یاره یقین که یو هم راته یاد دي، چونکې هغه ټایم کې مونږ واړو. صحیح. او هغه ډېر زیات لیکلي کړي، خو بس ټول ګډوډ شو. نو څه ناڅه خو به پاتې داسې تاسو ته که ملګرو درته ویلي یا درته مشرانو ویلي چې ستاسو والد صاحب چې کوم دی هغه شاعر و؟ نو نه، مونږ هغه ټایم کې هم ښه تکړه، خو لکه دغه شاعرۍ طرف ته مو څه رجوع نه وه. او بل لکه کتابونه ډېر د کړو، خو به چې څنګه وفات شو بس رور مو غونډ یوړه او کارپاڼې ته یې وویشته. نو په خپله باندې شاعري کوئ که نه کوئ؟ نه خپله باندې خو چېرته نه راکړی دي بالکل. بل لکه لږ ډېر لیکل که چېرته کله چې کوم دی ته کال باندې ډېره ښایسته شاعري کوې که نه، نو د ځوانانو د اورېدو قابل ځکه نه چې هغوی ورته بیا جاړي. نو زه یم چې تا نه به مونږ شعرونه هم اورو، نو ما ویل که تاسو چېرته شاعري کوئ؟ یاره زه درته حقیقت خبره وکړم چې لکه نه مو چېرته شاعري کړې ده، او بله دا خبره چې لکه زما تعلیم هم نشته. که ما ته دې ځای کې لکه زه اوسه پر خپل نوم هم صحیح نشم لیکلی. لکه تعلیم دې نه دی کړی؟ نه اسکول ته بیخي نه یې تللی؟ بیخي بس که چېرته یو ورځ دوه تللی به نه شم. نو ستا شوق نه و که نه کور د طرفه؟ یاره پیله کې خو زما شوق و، خو چونکې د کور ذمهواري او کور دغه داسې هغه ټایم کې داسې حالات و چې بس ما هغه بیا هم پرې اوسئ مجبوري راشي که نه. درته غلام حیدر د پلار چې کوم دی مشر زوی دی که نه ټولو کشر دی یا منځنی دی؟ دویم لمبر جي. زما نه مشر غلام رسول دی، ورپسې غلام حیدر دی او نوازش خان د ټولو اخري کشر دی. صحیح.
اوریدونکو او کتونکو یو وار بیا هر کلیم دا غلام حیدر لاله سره نن په سټوډیو کې ناست هغه سره خبرې اترې شروع دي د هغه انټرویو ده. غلام حیدر لاله دا راته ووایي چېرته مخکې ریډیو ته تللی که نه یې تللی؟ یاره حقیقت خبره ده نه یم تللی. نن چې دلته کې موږ سره ناست یې پروګرام ته نو خوشحاله یې؟ ډېر زیات. صحیح مخکې لیدلی وم که نه؟ چېرته خو مې لیدلی وې ځکه چې ومې لیدې نو مو یې دا کس ما چېرته لیدلی خبره کومه سترګې مه وه کیمره لګېدلې او که نه اوریدونکو کله کله به چې کوم دی مونږ خندا په دې وجه باندې که مونږ ویاسې نه چې تاسو رانه بور شئ. ستاسو ټلیفونز کال روان دي، ستاسو میسیج در روان دي. RPM به لیکئ د میسیج لیکلو ځای کې لږ شانتې سپیس خپل نوم د خپل علاقې نوم او بیا به چې مونږ ته میسیج په 8-5-8-3 باندې رالیږئ. ستاسو میسیج به هم شاملېږي او مونږ سره د فیسبوک چې څومره کتونکي د هغوی دغه کامنټس دا به هم شریکېږي. په تېره خپرونه کې چې کوم دی مونږ سره ډېر تکړه ملګری چې کوم دی ډېر تکړه لیسنر چې کوم دی هغه را سره مرکه کړی هغه نه مو بلا شی پوښتنې کړې وي نو مونږ وایو چې د غلام حیدر لاله نه خامخا تپوس پوښتنې وکړو. نو دا راته ووایي غلام حیدر لاله په ماشومتوب باندې چې کوم دی وران وي که وران نه وي؟ یاره حقیقت خبره چې نوار ومه ډېر ورانې به دې کول؟ نواري مو به ډېر کول، کار مو به هم ډېر کول خو نواري مو به هم ډېر کول. صحیح. ما درنه وختي تپوس وکړو او زما توجه بیا چې کوم دی بل خوا لاړه. ما دا تپوس وکړو چې غلام حیدر لاله د پلار مشر زوی ته کشر مشر رور چې کوم دی زما غلام رسول دی، بیا زه ورپسې غلام حیدر یم او د ټولو کشر چې نوازش خان. نوازش خان. نو تاسو ما ته خپل تخلص ووایه، تخلص رانه هېر شو. غلام حیدر واین. د غلام حیدر واین ها دا د دې څه مطلب دی؟ واین څه ته وایي؟ دا یو تخلص دی، شاعر یو خپل دغې که نه. ګوره شاعر چې مطلب شاعرۍ خو ډېر نه پوهېږم خو اکثر چې کوم دی بعضې چې کوم دی لمبم پکې تخلصي که نه یا چې کوم دی سکاره ایرې چې کوم دا تخلصي نو هغه چې کوم دی د خپل ځان کیسې نه چې زه چې کوم دی لمبه یم نو موږ چې ته ولې ځان ته واین وایې یا د تخلص ولې واین دی؟ بس والد صاحب ایښی دی یاره. صحیح. دا راته ووایه چې مدرسې سبق مو ویلی که نه؟ نه مې دی ویلی. نه مو دی ویلی. صحیح. کار روزګار څه کوئ؟ بس کار خو کله دیاړي او خبره مړه سره هوټل کې مو کار کړی دی، علمو والا سره مو کار کړی دی، هر څه مو اوس هم چې لکه مثال کې طور یو ځای کار بندېږي بس دیاړۍ ته ځو چې څه مې لکه هر څه کوو. صحیح. او بله پوښتنه دا لرم چې ستاسو چې کوم اوسنی کار دی اوس حاضر نو څه کوئ؟ اوس حلیم و چڼې کار کوو جی، وقار سره لګیو تورونه وکړي. په کوم وخت کې چې کوم دی مزدوري شروع کړې دی یا دیړي؟ یا کم سے کم زما به تقریبا 10 سال عمر و چې تر سره شیخ ملتون ته راغلی وم او عطا محمد ټیکهدار و هغه ټیم کې هغه سره مو دیاړي سټارټ کړی وه چې هغه ټیم کې تقریبا 65 روپۍ راځو. 65 روپۍ؟ ستا لږ اولنۍ دیاړي 65 روپۍ؟ جی 65 روپۍ ما له دیاړي راکول. نو هغه وخت کې خو به دغه ډېر شی وي. جی بالکل. دا چې د هغه وخت نه جمع کول اوس به ډېر مالداره وي. او چې لکه کم ټیم نه لکه دا خو زه دیاړۍ ته دغه ټیم کې لکه جوګه شوم زه چې کارونو ته وروتم زه ډېر وړوکی وم، زه چې لومبي هوټل ته سټارټ شوم ما له 25 روپۍ راز راکوله. صحیح. په هغه 25 روپو کې لکه مثال کې طور زما مشر رور اسکول هم وي، د کور خرچې هم چلېدې، ولې مشرانو یو خپل برکت هم وي خو هغه ټیم کې پیسو کې یو زور و یو طاقت و پکې. اوس هغه زموږ د مشرانو خبره پیسه سپکه شوه او که نه ډېره زیاته. نو خدای دې خیر وکړي. غلام حیدر لاله دا راته ووایه چې زموږ کوم اورېدونکي دي کتونکي خو بس هم تا ویني که نه؟ جی بالکل. موږ وایو چې هغوی د خپل عمر چې کوم دی ووایي ستاسو عمر به تقریبا څومره؟ تقریبا زما عمر به 34 سال. 34 سال جی. او ګیره مو شته که نشته دی؟ ماشاءالله ګیره خو ماشاءالله ما ډېره په ټیم لکه چې وخت کم ټیم زما جامه ته تله هغه ټیم زه
تبلیغ سره مرګرو سره جوړو شوم ښه نو به چې هغه ټیم ځای سره جوړو شوم نو به بیا خو ناممکن تبلیغ کې هم زی راځي او سیروزې ته زه راځو نو ډېر وخت مو نه لګولی ښه سیروزو کې زی او راځي یا. نو چیلي یا چې کوم دی څلوېښتو ورځو له تللی که نه نه متلی دونه ټیم نه میلاویږي بس سیروزې ته څه په مشکله باندې ځان فارغه کړو بس نو څومره وخت بعد دی سیروزه کې یاره سیروزه کې که زه تا ته ووایم نو 2-3 میاشتې بعد به یو ځل چکر لګې یاره که زه تا ووایم دا 13 روزه ما 2 کاله پس ولګوله کار یې خو داسې د جومات امیر صاحب اورې زه وایم چې لکه بیا خو مطلب که زی نه خو تبلیغ حضراتو سره چې کوم دی کینې پاسې ډېره زیاته مینه ورسره ساتم ډېره انتهایي تا نه به چې کوم دی شپږ نمبر هم ورو که نه داسې چې کوم دی نورې خبرې هم صابر بھائی دا دې لاسوي کوم به یو سکندر بھائی صابر بھائی صابر بھائی کوم ځای کینی هلکه بس اواز خو به اوري صحیح ده اواز به اوري دا راته ووایه غلام حیدرلاله چې اوس په بچو باندې ته سبق وایي که نه وایي مشر زوی مې سبق وایي تقریبا 4م کې دی اوس 4م کې دی صحیح نو صحیح ارادې دي ما مدرسې ته هم ځي زه خو وایم چې انشاءالله علم پې وکړي صحیح ټیک ده الله دې وکړي چې دغه نه عالم څه شي او موږ به ورته هم دواګانې کوو غلام حیدرلاله را سره اورېدونکو موجود دی او ډېرې خوږې خبرې چې کوم دی هغه سره روانې دي دا خبرې اترې به د خیره سره کوو غلام حیدرلاله دا راته ووایه چې په خوراک کې دې څه ډېر زیات خوښ دي خوراک کې خو مې که زه تا دې ووایم به زما ښځې ډېر خوښ لکه مثال کې طور غوښه ښه کړی که چکنی خلک خسیز دی صحیح نو دې کې ور شرم خبر نشي دومره غلی شي ورته دا خو زمونږ هم خوښ دي ښه شی د چا نه وي خوښه کوم یو په سبزۍ کې دې څه ډېر خوښ دي یاره سبزۍ کې داسې خالص سبزي مې یو هم نه خوښه که مثال کې طور اوس ګوپې شو ګوپې خو مې ټیپر غوښه دا مې ډېر زیات خوښ بېنډۍ دې خوښي بېنډۍ مې هم خوښې وو چې غوښه پکې بېنډۍ کې هم لکه غوښه به ضرور والله دې ستم د غوښې نه بس نه اوړئ الله دې وکړي چې بس دغه شان دي چې کوم دی ښه خوراکونه خدای پاک وایي چې څنګه د ما نه غواړې که نه هغه شانتې به در کومه کېدای شي ته ډېر ښه خوراکونه کړي ته خاندې سله ما غوره خندا خبره نه ده کړې بس لکه د الفاظ ما داسې دغه کې چې خپله کور کې سر او ماښام لوبیا خورې موږ لوی چې غوښې مې خوښې صحیح بس دا زموږ خوراک دی موږ د معاشرې نه هم خبر یو په خپله باندې چې کوم دی دغه شانتې خوراکونه کوو هم روټین کې سبزي خورو که نه دا راته ووایه چې په خپله څه پخلی کولی شي که نه یاره خپله داسې خاص شوق مې نشته شوق خبره نه مطلب کوي در باندې که نه نه به دې کړی چې چېرته نه دې دی کړی بیخي دې تر اوسه پورې څه نه دي پخ کړي نه وختي دې سروزې ته چې کله سروزې خبره وکړه چې سروزو کې زه مرازه وکړم سروزه کې چې کله لاړ شي نو هغوی خو در باندې چې کوم دی خامخا خدمت خو به کوې نو څه خو به دې کړي داسې چولې موړې ولې سرې کړي که نه نور به نو هلته کې خدمت کې 2 ملګري نو ته به د هغوی نه پټېدې چې 2 ملګري یو کس پخلی کوي یو کس ورته سبزي مبزي کټ کوي صحیح نو تا ورته سبزي کټ ورته سبزي کټ کوله نور ضرورت هم یې پوره کول صحیح ستاسو اورېدونکو کالز هم را روان دي ستاسو میسیجونه هم را روان دي دغه به وخت په باندې شریکو RPM به ټایپ کوئ لږ شانتې سپیس خپل نوم د خپلې علاقې نوم او بیا به مونږ ته میسیج په 8-5-8-3 باندې رالګي غلام حیدرلاله نه بل تپوس دا کوو که نه چې نشه کې که نه کې یاره نشه صرف نسوار کو څومره وخت نه کې یاره تقریبا 15-16 کالو نو دا خو تا اوس په شروع کړي دي بالکل زما حقیقت خبر زما یو نشې سره هم شوق نو خو چونکې زما په دې غاښونو به راتله درد نو بس یو ملګري راته ویل لکه وي دا ورته ته کېده وي دې سره بوس دا درد دغه شي مړه چا مې کېښوده بس زه خبره بس یو پیره مې کېښوده نو مکمل مړه وړی راته خراب کړه الټیم راتلې
چې به بله بس هغه خبره چې کله به په در راتله بس نسوار مې پورته کېښوده نو بس هغې سره عادت شو هغې سره عادت شو نو هغه ته به ویل چې ما ډاکټر له بوځه که نو بس ځینې ټایم داسې چې نه ډاکټر ته تلو وي چېرته ټرای دې کړي چې پرېږدم که نه یار یو پیره مې کړې وه خو بیا کار ونه شو خو ټرای مې کړی ښه مضبوطه او په دې کې یو ملګری راغله هغه هم په پټه نسوار چالو کړي په پټه نسوار چالو کړو ما ته وی را یو چونډی نسوار راکوي که اوس د ځای چا نه رالم نو بیا یو بل له پته لګي نو بس هغه خبره چې هغه ته مې دوکان نه راواغېشت نو بیا مې بس وکړ صحیح نو به دغه نو ځای کې اوس دې څه اراده شته چې پرېږدمه یار انشاءالله رمضان را روان دی روژې کې انشاءالله الله دې وکړي چې مونږ د دې نشو مشو نه چې کوم خلاص شو زمونږ ډېر ځوانان چې کوم دی په دغه ناپوه عمر کې چې کوم دی پوه نه شي او د نشو طرف ته چې کوم دی مخه شي نو دا چې کوم دی بالکل ښه کار نه دی په کار دا دی چې مونږ په بل څه باندې ځان مشغول کړو یا په کرکټ باندې یا په لوبو باندې په نور څه باندې که نه نو د ژوند د ټینشن ختمول چې کوم دی هغه نشه خل نه دی نو په کار دا د بل چې کوم دی د غاښ درد دپاره چې کوم داسې ډاکټر سره رجوع کوئ هغه به تاسو چې کوم دی غلام حیدر لاله نه راځئ ځکه چې غلام حیدر لاله چې کوم دی د غاښونو ډاکټر نه دی پرېږده که نه بلکل نه صحیح خبره ده او دا هم د دې وړو نشو نه لکه که زه اوس وایم چې نسوار زه کوم نه دا یو وړه نشه دا وړه نشه نه دې نه پس لکه سړی وي راشه سرګټ چک که خیال لرې ورو که نه مطلب هغه انسان زړه خواهشات چې کوم بلا شي نو چې یاره دې خو دومره خوند ونه کړو راشه بل طرف ته لاړ نو په مزه چې کوم دی بیا اخره کې چې کوم دی چېرته په پېښور کې د چرګانو چوک کې پروت وي که نه د پول د لاندې نو په کار هم دا ده چې زمونږ ځوانان چې کوم دی په دې څیزونو باندې راویښ شي او لږ شانتې پوه شي او په هغې کې دغه اویرنس راشي چې نشه چې کوم دی بالکل ښه کار نه دی اوس خو که مونږ وګورو نو هلکان چې کوم دی ډېر زیات تکړه شوي دي په دغه څیزونو باندې پوه شوي دي نو به هر حال خبرې اترې به په دغې باندې کوو اورېدونکو ته به دا هم وایم چې نن په ټوله دنیا کې نه په ټوله نړۍ کې د ریډیو نړیواله ورځ لمانځلی کېږي او په هغه اړه باندې چې کوم دی نن اتفاقا یو داسې پروګرام چې هغې ته لالونه ملغلرې ویلی کېږي او په دې کې موږ د لیسنر د اورېدونکو خصوصي یو خپرونه وي یا پکې د یو براډکاسټر د ریډیو د دنیا سره چې کوم تړلی وي هغه سره تړون وي هغې باندې موږ خبرې اترې کوو غلام حیدر لاله سره په سټوډیو کې نن ناست دی ستاسو میسیجونه هم راغلي دا به هم شاملومه او د دې سره ستاسو ټلیفونز کال به شریکومه یو وړوکې غونده کې بریک طرف ته به ځو د بریک نه بعد چې کله راشو نو بیا به موږ تاسو بلا شی خبرې اترې کوو تاسو بالکل پیغام ریډیو سره ملګري پاتې شئ ځو او بیا راځو تاسو اورئ ریډیو پیغام 97.4 ख़वातीन से विरासत में मिलने वाली जायदाद की दीगर अफराद को मुंतकिली को रोकने के लिए सियासी जमातों को विरासत और जायदाद की मुंतकिली पर एक अहम टैक्स आयद करने के लिए इक़दाम लेने चाहिए। ये पैगाम कोalition फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया है। गेल ब्यूटी एंड पारिबा एंटी एजिंग क्रीम ज़ेम पलवशा खान जमाद हुसन पहचान और इंतखाब गेल ब्यूटी क्रीम کستاسو هم په مخ دانی او داغونه وي او تاسو خپل مخ کول کول غواړئ نو زما پشان استعمال کړئ ګیل بیوټي کریم کو په مخ مو جوړیانی وي نو بیا استعمال کړئ پاریبا انټي ایجنټ کریم زکه چې زه هم استعمالوم ګیل بیوټي کریم زما انتخاب تاسو انتخاب نو هم نن روړې ځان لپاره ګیل بیوټي کریم او خپل رنگ تک سپین او چمکدار کړئ پتہ یاد لرے ایس ٹریڈرز شہیدان بازار جدن مارکیٹ مردان موبائل نمبر 0316 37 30 000 زما انتخاب گیل بیوٹی کریم دا تا خو بیا ځان له بلا کریمونه کپسول او سیرم مخې ته خودي دي نو څوکم ځان له فارمولا کریم جوړوم کنه استاد د فارمولو جوړولو ضرورت نشته ما تعالی راوړی دی نیو ادیبا ګولډ بیوټي کریم ها نیو ادیبا ګولډ بیوټي کریم او نیو ادیبا ګولډ بیوټي کریم چې لرکی د مخ نه داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې خلکی او مخ لور کی یو نوې ښکلا او ها نیو ادیبا ګولډ بیوټي کریم د لکانو او جنکو د پاره یو شان فائدمند دي نیو ادیبا ګولډ بیوټي کریم د نورو معلوماتو د پاره رابطه وکړئ
0310 198 94 68. د خیبر پختونخوا مشهور برین اینڈ سپاین سرجن ډاکټر عارف حسین MBBS ګولډ میډالست MCPS FCPS نیورو سرجری او CHPD KMU اوس صرف د 2 ورځې لپاره مردان کې موجود وي. نیورو سرجن ډاکټر عارف حسین د دماغو د هر قسمه بیماری رسولې او کو د دماغو رکشلې دلی وي یا دماغو کې وینه جمع شوی وي نو دوی دغه بیمارو اپریشن د کیمرې په ذریعہ او یا کولاو اپریشن په مهارت سره کوي. هغه ماشومان چې د چا سر غټ وي یا پیدایش دوران پرې جټکا راغلی وي د نورو ماشومانو په نسبت ګرځېدې نشي یا سټ نشي ټینګولې یا د پیدایش دوران د ماشوم په ملا دانوي او یا یې سر کې اوبوي نو علاج با تسلی بخش کولی شي. د سره سره کچره د ملا درد یا مهرو کې مسله وي یا د ملا په رګ کې غوښه راغلی وي ارق النساء سر درد ملا درد د پټو درد جوړونو درد فالج مرګي ډیپریشن او یا د دواړو سترګو نظر ناڅاپه ختم شي نو د دې ټولو بیمارو علاج او اپریشن پورا په مهارت سره کولی شي. نیورو سرجن ډاکټر عارف حسین تر اوسه پورې په سونو کامیابه اپریشنونه کړي دي. دوی د هفته او اتوار پورز د 3 نه تر 8 بجو پورې په خیبر هسپتال شمسی روډ مردان او د اتوار پورز د 9 نه تر 2 بجو پورې حسین میډیکل سنټر لونخوړ روډ کاټلنګ کې موجود وي. نو هم اوس د نورو معلوماتو لپاره رابطه وکړئ 0301 70202 یعنی 0301 00 70 202. پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. د خپل صحت خیال ساتلو لپاره پروګرام روغ صحت د هومیو فزیشن پروفیسر ډاکټر ذوالفقار صاحب سره روزانه ماسوتن د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې او سحر د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې اوریدل مه هېروئ. په دې پروګرام کې به تاسو د صحت حواله سره مفید مشورې او د مختلفو بیمارو حواله سره رهنمایي حاصلولی شئ. پروګرام نه وروسته که تاسو د ډاکټر ذوالفقار صاحب سره رابطه کول غواړئ نو په دې نمبر 0316 154 1515 باندې تاسو رابطه کولی شئ. که چېرې تاسو د ډاکټر ذوالفقار صاحب سره ملاقات کول غواړئ نو پته به ځان سره یاد ساتئ کینال روډ بجلیګر مردان ته تشریف وروړئ شئ. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مفهوم دی کلونجی د مرګ نه علاوه د هری بیماری علاج دی. سپر منګریلا کلونجی والا تیل د شوګر بلډ پریشر بواسیر د ګردې او معدې تکلیف د حافظې د کمزورتیا او د هر قسم د جوړونو له درد لپاره استعمال کړئ سپر منګریلا کلونجی والا تیل. د مرزونو علاج سنت عمل له او شفا ورکوونکې د الله ذات دی. سپر منګریلا کلونجی والا تیل د مردان خلق ته پته یاد ساتي. حافظ جنرل سٹور شهیدانو بازار الفلا مارکیټ مردان او د نورو سیمو اوریدونکي د ملاويدو د پته د پاره او د طریقې استعمال د پاره هیلپ لاین تا کال کړي 0333 9055 333. پیغام ریډیو د پښتون کلچر دستور او روایتو هنداره د امنمني او یووالي پیغام نوې فکر نوې خیال او د نوې ژوند ترجمانی یو نوې رنگ او نوې انداز ستاسو आवाज ستاسو پیغام صرف او صرف 97.4 ریډیو پیغام ریډیو ستاسو خپل پیغام دنیا په امن خیسته کیږي په شر فساد باندې ورانیږي وطنونه
نوې رنگ ژوندې आवाज د مینې امن او یووالي پیغام ستاسو خپل غږ ستاسو خپل پیغام ریډیو پیغام FM 90.4 مردان بدرتا پخوم ګرځم در سره خل دی ورانه شجوږي ګرځم در سره خل دی ورانه شجوږي ټول خبرونی هم ستاسو په معیار ادبي وي او که معلوماتي وي او که خبرونه وي او که د دنیا یو شمیر نورې خبرې دا سفر مو یو ځای دی زموږ ژوند دستور او ثقافت یو دی ریډیو پیغام ستاسو دی او تاسو ټول د ریډیو پیغام یو نو بیا د ډیر ښه معلوماتو لپاره ریډیو پیغام 90.4 مردان ټیون ساتي ریډیو پیغام ستاسو خپل پیغام ریډیو پیغام ستاسو خپل پیغام ریډیو پیغام ستاسو خپل پیغام مونږ راوړو ستاسو لپاره د پیغام سحر په یو نوي انداز سره یو خوا نوي معلومات د خار په خار حواله سره مختلف پیکیجز او اخلي پخلي پکې خامخاوي کورنۍ ټوټکي او ستاسو لپاره دلچسپ معلومات ستاسو رائے ستاسو برخه ستاسو ټلیفون کالز او ستاسو تجویزونه او ورسره نوې سندرې هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې صرف په 97.4 ریډیو پیغام باندې ویلکم بیک اوریدونکو یو واره بیا هر کله ستړي مشي جوړ تازه او تکړه تاسو پروګرام اورئ لالونه ملغلرې زه یاسر عرفات مومن ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن په خپرونه کې را سره ډېر تکړه ملګری موږ سره نن د خپرونې ګیسټ چې کوم دی هغه غلام حیدر لالا دی یقینا چې تاسو به پیژنئ موږ سره په اکثر په خپرونو کې د ټلیفون د لارې برخه اخلي او خپل دغه د جذبه چې کوم د موږ سره د ټلیفون د لارې موږ سره ضرور شریکي خامخا نو نن راغلی دی تاسو بیا را سره لایو اورئ او ګورئ بیا را سره فیسبوک د لارې هم چې څومره کتونکي دي هغوی بیا را سره ګوري او څومره چې زموږ اوریدونکي دي په FM کې زموږ اواز چرته خو رسي چرته خو اوري هغوی به را سره د خپلې موجودګۍ احساس هم راکوي چې موږ کوم ځای کې یو چرته زموږ غږ رسي دغه ټولې خبرې اترې به کوو په دې خپرونه کې تاسو راتلی شئ موږ سره ګپ شپ هم لګولی شئ او تاسو به راته دا وایئ چې په راتلونکي خپرونه کې موږ څوک میلمه کړو هغه به د غلام حیدر لالا نه هم اورو تاسو به هم راته وایئ تاسو پوښتنې کولی شئ غلام حیدر لالا نه او دغه نه دغه د ژوند حوالې سره تپوسونه کولی شئ خو زما ورسره ډېر زیات کار په دې دی که نه چې تپوسونه به ترې کوم غلام حیدر لالا یو وار بیا هرکلی وایو درته ډېره زیاته مننه یاسر بھائی چېرته ورک شوي وي نه وي بس دلته کې یو ښه دا راته ووایه غلام حیدر لالا خبرې اترې به کوو ترې وو یو کمرشل بریک نه او هغې نه بعد چې رالو موږ وایو چې بلا شي خبرې تاسو سره نورې خو مو کوو دا راته ووایه چې واده مو کړی دی نو درته ووایه چې په کوم عمر کې تاسو واده کړی یاره تقریبا 18 سال عمر کې ما واده کړ 18 کاله عمر کې صحیح نو زما مور که اواز اوري نو موږ ورته وایو چې ګوره لږه د غلام حیدر لالا نو هم چې کوم دی لږه زده کړه وکړئ صحیح ده دا خو چې کوم دی تاسو ډېر په کم عمرۍ کې تاسو واده کړو نو ماشاءالله الله پاک دې وکړي چې ټول خلک چې کوم دی دغه شان ستا په شان دي قسمت لرونکي ته لکه ځان ته اشاره صحیح غلام حیدر لالا دا راته ووایه چې واده دې په خپله خوښه باندې کړی دی او که نه دادا به یې په خوښه باندې یاره واده چې مې کوم کړو د مور په خوښه مې کړ ښه مور په خوښه دې کړی دی نو ستاسو پکې داسې لږ ډېر خوښه وو که نه
یاره چې مور او پلار په خوښه باندې هغه ټیم کې وشي بس هغه د خوښې د ټول بس لکه زما وروڼو ټول په هغې باندې راضي وو نو بس ما وی صحیح ده ښه نه ته وایې چې بس ټیک ده صحیح نو په خپلو کې مو کړی رشته او که نه بهر وتي وایي نه بهر مو کړی و جي بهر مو رشته دار مو نه صحیح ده درته وایي سندرغاړو کې کوم یو سندرغاړی ډېر خوښ دی سندرغاړو کې خو مې کرن خان مې خوښ دی کرن خان دې ډېر خوښ دی صحیح ده او په زړو سندرغاړو کې څوک خوښ دی خیال محمد ډېر خوښ دی ته د ما نه داسې لرې لاړې دا ولې ستا اواز ماته سلو شو خیال محمد خیال محمد نو ته داسې کنفیوز وي ولې نه ښه سر که ښه ریلیکس ناست ښه نو زه وایم چې کرن خان دغه سندره هم در باندې واورم خوښه دي ده صحیح ده کوم یو سندره دې ډېره خوښه ده بس چې کومه یو دی ولګول هغه ټولې سندرې ماشاءالله وینه نه راته داسې وي که نه چې څه ورته ویلي اورېدونکو تاسو دغه سندره واورئ دغې نه بعد راځو تاسو پیغام ریډیو سره اوسئ او تاسو زر تر زره میسیجز راولېږئ میسیج به هم شریکو او ستاسو دغه تپوسونه چې کوم دی مخ به چې کوم دی د غلام حیدر لالا نه کوو سندره ننې راته داسې وی مزه دلته شپو کا ما وی بیا به راشم دې وی ما سره واده وکړه ننې راته داسې وی مزه دلته شپو کا ما وی بیا به راشم دې وی ما سره واده وکړه ننې راته داسې ولی لگا حوصله وکا دیوی تور ویخته به درته سپین کړم خو ته ښه وکا ننې راته داسې لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 لره لا 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 کاندي سنم دغه اراده مې ده ستا مینه به سر ته رسوم کلکه واده مې ده او دې وي زه په دې خبره لږه شانته مه وکړه ما وې لیدل وشو بس په دغې ګزاره وکړه او ننې راته داسې جی اوریدونکو یو وارې بیا هرکلی او دغه سندرې به هم ورو پروګرام کې به خبرې اترې هم کوو ستاسو میسیجونه راغلي دي او دغه میسیجونو طرف ته ورځم ګورم میسیجز راغلي دي او زه میسیجز شریکوم آر پی ایم به ټایپ کوئ لږ شانتې سپیس خپل نوم د خپل علاقې نوم او بیا به موږ ته میسیج په 8583 باندې رالیږئ ستاسو میسیجونه به د پروګرام برخه ګرځېږي کال 0937 840 333 نه د په دې راتلی شئ د غلام حیدر صاحب نه تاسو پوښتنې کولی شئ څه پوښتنه هم لرئ تاسو د هغوی نه پوښتنه کولی شئ ستاسو د فیسبوک کامنټس چې کوم دي هغه هم ګورم دې سره د غلام حیدر لالا زمونږ اوریدونکی دی او په ده باندې نن چې کوم زمونږ خپرونه کوو او دا زه به ووایم چې د پیغام ریډیو ډېر ځانګړی کوشش دی چې دا اوریدونکي په دې کې چې کوم دی راوغواړي او انټرویو کې څنګه غلام حیدر لالا څه خو وایه که نه څه ووایو دا خو لکه ما تاسو ته مخکې ووایي چې سکندر صاحب د ستاسو د غونډ ټیم ډېر ټول اوریدونکي مشکور دي لکه ښه کار ده که نه ډېر خوشحاله یې په دې باندې ډېر زیات دي
دا راته چې راتلونکي خپرونه کې ستاسو څوک ذهن کې دی؟ یاره زه خو یم چې سجاد د دوبیانو پکې راولي انشاءالله. ډېر زبردست. صحیح ده. میسیجونه به شامل کړم. سلام پروګرام اورم او وی تاسو وی څنګه زه آریان خان یم نو مونږ خو ټیک ټاک یو او تاسو څنګه یې؟ سراج راغلی دی. سراج وایي چې سلامونه مې قبول کړئ او وی خانجي څنګه یې او غلام حیدر صاحب ته سلامونه او سراج یم د ګورګوړی وړی. وعلیکم السلام سراج لاله تاسو ښه یې؟ تپوس پوښتنه وکړه. حالات ښه دي که نه سراج لاله؟ ډېره زیاته مننه. خوشحاله راته اوسي وې ورته ووایه. خوشحاله راته اوسې سراج لاله. دوا سلام هم ورته وکړه. یاسر بھائی او زما طرفه دوا سلامونه قبول کړه. ډېره مهرباني. سراج لاله خوشحاله اوسئ. ګورګوړی وړی والا ټول راته ژوندي اوسئ. زمونږ جانشیر زبردست غلام حیدر د کوترپان نوخار دی او سلامونه ورته وایم. وعلیکم سلام. سلام سرجي او څنګه یې؟ زه وحید زمان یم. مونږ ټیک ټاک یو. ماجد خان راغلی دی. غلام حیدر ته وایي چې سندره ووایه. سندره خو ورته خامخا وایي چې کرن افریدي راغلی سلامونه کړي. وعلیکم سلام. سلام څنګه یې؟ پروګرام اورم ډېر زبردست دی او سراج کورکوړی والي نه یاسر بھائی زه ستاسو پروګرام په زه دوبۍ کې اورم. لیاقت علي ډېر خوشحاله اوسئ او چې تاسو په دوبۍ کې زمونږ پروګرام اورئ. زمونږ پروګرام چې کوم دی تاسو بار ملکونو کې چې کوم دی مسافر اوري. غلام حیدر مسافري چېرته کړې که نه؟ مسافري خو مو کړې ده جي. کړې دا خو لکه دا پینډۍ کابل ته هم پکې تلي. کابل ته تللی؟ کابل ته زما دماغې پر د سره دا چغه وخمه. هسې لاسونه پړکوي. ټاګانه چالو که نو ورته لاس پړکوي موږ له سره. نه اوس دا ووایه شابه کابل ته زما د ماهیپر دی که نه؟ ووایه. نو بس دغه به زه یم چې کابل ته زما د مخې پر د سره دا چغه وخمه. نور خو ماته نه راځي. دا خو ډېره ښایسته ده او دا هم د کرن خان اواز دی که نه؟ داسې ده که نه؟ نو وایو که وایو نه ورو؟ یاره زه یم واورېد. زما د ماهی پر د سرا دا چغه وهما سکلا مرما زه خو پښتون یم د مرګونی ورانه. بالکل جی سندرې به هم اورو. پروګرام کې تاسو راتلی شئ. کامنټس د لارې د میسیج د لارې دغه ټول به شاملېږي. زما اوښی چې کوم دی مزمل خان هغه هم پروګرام اوري. سلامونه راته کړي. ډېره مهرباني. او دا وخت چې کوم دی مسافرۍ کې دی نو الله دې خوشحاله ساتي چې په دې مصروفیاتو کې چې کوم دی مونږ اوري مونږ ګوري. نو ډېره مهرباني. ژوندی راته اوسي. خوشحاله راته اوسي. میسیجونو طرف ته زه میسیجونه شاملوم. هدایت الله راغلی دی. سلامونه راته کړي دي. شفیق ټیلر هم ورسره دی. بوستان الدین دی. فواد مصري دی. منګا ادبي ټولنې طرف نه تاسو ټول سلامونه کوم. احترامات پروګرام د پروګرام همایون هم ته هم سلام. وعلیکم سلام. ښه دا خو زوړ مصري دی. نو ګوره کله زوړ میسیج موږ شامل کو. السلام علیکم څنګه یې؟ او کاکاجي څنګه دی؟ بای پروګرام سم ښایسته دی. بای کو لفیفه درته میسیج وکړو نو مبارکي ورکه. سمه خفه ده حسیسه د میدان نه. هغوی ته دې مبارک وي. لفیفه زمونږ خور ده او هغه چې کوم دی عمرې ته تلې وه اوس په راغلي د خیر سره. نو ډېر دې ورته مبارک وي. ډېر دې ورته مبارک شي. زموږ د طرفه د غونډ پیغام ټیم د طرفه ډېره مبارک دی ورته. نظر محمد صاحب راغلی دی. شیرین کوټونه وي سلامونه مې قبول کړئ او وی غلام حیدر لاله ته هم سلام وایه. وعلیکم السلام. غلام حیدر لاله خلک دې پیژني ها؟ پیژني خامخا. صحیح. زو او ټلیفون کار شامل کو که شامل نه کو؟ ډېر شامل. چېرته زړه دې شوی چې ریډیو کې زه پروګرام وکړم په خپله باندې؟
یاره د دغې توان نه لرو نو داسې مو څه سوچ نه دی کړی ولې چې دغه ځای کې ناسته ډېره ګرانه ده موږ دې ځای کې ناست یو ګټ وټي چېرته د مطلب تا وختي وایي چې سکندر صاحب چې کوم دی زما ډېر زیات خوښ دی که نه هغه پروګرامونه مې ډېر خوښ دي نو هسې هغه انداز خو به له درځي که نه یاره داسې انداز خو نه راځي خو پروګرام ښکلی پروګرام کوي په دې وجه زه خیر د لږ شان ټرای وکړه نشم کولی نو څه ورته بیخي نشي کولی د چا انداز درله ښه درځي یاره یقین وکړه د یو قسم نشم ټرای ته چې په خپله کله مطلب پروګرام کې هسې مثال ته آرجه شوي که نه نو څنګه پروګرام به کوې ته وکړه السلام علیکم مینهوالو زه یم غلام حیدر زه یم غلام حیدر او دې وخت کې پروګرام اورئ غزلې مشالونه او دې کې موږ سره مېلمه دی یاسر عرفات صاحب او دې سره سره تاسو به دې پروګرام کې غزلې مو اورئ ټپې به مو اورئ او پروګرام به مخ په وړاندې ځي تاسو هم پکې خپله برخه آی پی ایم د برخې مو فیسبوک د طرف هم تاسو به خپله برخه صحیح کمرشل بریک طرف ته لاړ شو دماهی پر د سرا دا چغه وهما د کلم رما زه خو پښتون یم د مرخونی ورانه بالکل جی تاسو لایو کال سلسله شروع کیږي او لامدار راځي سړی څنګه چیغې شروع کړې ستا پروګرام چې کله مونږ واورېدو مونږ هم ورسره چې کوم دی راویښ شو او که نه کالز 0937 باندې زما ټلیفون کال ته څوک را سره راځي د کوم ځای نه راځي او څه به راته وایي فاسټ کالر د دې پروګرام موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بخیر څنګه یې ښه بالکل ټیک ټاک څوک را سره خبرې کوي د کوم ځای نه زر محمد تجربات کلی شاه زر محمد صاحب څنګه یې دا ته نه وخت د دې د پروګرام ته کارونه به څه مالي باندې کېږي دا 2 غنټې دي 2 غنټې پروګرام دی هغه دا باخو تاسو سره کنه چې بل غنټه څه ما خو درته وایي چې 5 بجو نه تر 2 بجو پورې پروګرام خو چې تاسو نه اورئ موږ څه وکړو ما چې جګړه مه کوه که نه را سره ولا مې وان چې په پروګرام راته په کارالو امر وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خیر شکر دی الحمدلله ښه برابر تاسو ښه دا ته چا چې راغلی لکه زما په شانجه کې دي اوسینه وار کار خطا کوي یاسر صاحب خیر ماشاءالله ته تک دواره و چې دوه ودونه مې کړي یو په 150 کالو په عمر کې دا لري څه کړي یله کا دا لري څه کړي زه دا به درته ووایي ښه الو صحیح ده ډېره مهرباني زوبه او زما چې څومره خیال دی موږ سره د اذانونو وخت هم چې کوم دی رانږدې شوی دی نو اذان بریک ته به هم ځو زه غواړم چې ستاسو سره دغه پروګرام په ښه ډول باندې وکړم نو کالز هم را روان دي په هر حال موږ سره په پروګرام کې وخت شوی دی د صحیح څنګه څه دی ویل تو وایه 2 منټه شته دی صحیح ده نو اورېدونکو داسې کوو چې موږ په دې دوران کې چې کوم دی یو صوفیانه کلام ته لاړ شو هغې نه بعد به راځو د خیره سره تر 7 بجو پورې ملګرتیا وي 7 بجو پورې به زموږ ستاسو دا خپرونه شروع وي تاسو تپوسونه کولی شئ او دغه به درته بیا هم ووایم دغه یادګارونه به درکړم چې دا پروګرام خصوصي د لیسنر دپاره د اورېدونکو دپاره دی موږ وایو چې د ریډیو دغه اورېدونکي په موږ باندې چې کوم دی حق لري چې د دوی د ژوند نه هم تاسو خبر شئ که څنګه غلامي درلوده بالکل نو څنګه دا راته ووایي چې تاسو سجاد دوبیان والا یاد کړو چې هغه به راغواړئ نو ما ته به دا وایي چې هغه مو ولې دومره ډېر خوښ دی یار سجاد دوبیانو والا یقین وکړه لیدلی مې لا تر اوسه پورې نه دی خو کله نه کله په کال باندې خبرې کېږي او لکه ډېر جانانه انسان دی ښه لیدلی دی نه دی لا جی بالکل لا لیدلی مې نه دی خو لکه ډېر زبردست انسان دی لکه خبرو نه او د دغه انسان پته لګي که نه نو زه زبردست یم که نه ماشاءالله د واده لایق صحیح
زو او بیا راځو اوریدونکو تاسو پیغام ریډیو سره بالکل ملګري اوسئ. نو یو کمرشل بریک نه بلکې زو د اذان طرف ته زو خپل د خیر سره منځونه او دسونه به وکړو او بیا به راځو تاسو پیغام ریډیو سره ملګري اوسئ. نو بیا راځو چرته به هم نه ځئ، پیغام ریډیو ټیون ساته. په ژوند کې هیڅ چاته نیت مبدوي، بدنیته انسانان تل پخپلا زوريږي، خوار، شرمنده او ذلیلوي. داغه تاسو د ریډیو پیغام FM 90.3 مردان نو اوریدو. ریډیو پیغام ستاسو خپل پیغام. د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی، کم انسان چې خپل غصه قابو کې راولي الله پاک په هغه د عذاب نه بچ کړي. دا حدیث شریف تاسو د پیغام ریډیو نو اوریدو. مردان او هوشا سیمو کې د اذان وخت شوه دی. راځي چې اذان واورو. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ځوان کول د قام مټی دي او یو تعلیم یافته باشعورتن د ملک او قام په بهتره توګه خدمت کولی شي باید چې ځوانان او پیغلي خپل ټول صلاحیتونه د ملک او قام په خراولي دا غږ تاسو د ریډیو پیغام 97.4 مردان نواوریدو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای انسان په عمل بچ کیږي ولی ښې خبرې غلط خلک هم کولی شي خپل عملونه صحیح جوړ کړي دا پیغام تاسو د ریډیو پیغام لخوا واوریدو په خپل ژوند کې د هر انسان قدر وکړئ ځکه چې نه زندگی بار بار راځي او نه خلک دا پیغام تاسو د پیغام ریډیو نو واوریدو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د ګناه نه د توبه کوونکي انسان مثال داسې دی چې د اډو ګناه کړی نه وي دا حدیث تاسو ته د ریډیو پیغام د طرف نه وړاندې کړی شو زمین میلی نہیں ہوتی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې کم کس په لږ رزق د الله تعالی نه رضا شو نو الله جل جلاله به د هغه نه په لږ عمل رضا شي دا حدیث تاسو د ریډیو پیغام له اړخه واورېده کفن میلا نہیں ہوتا وخت اعتبار او عزت درې داسې مرغۍ دي چې یو ځل والوزي نو واپس ناراضي نو هم په دې وجہ وخت مزایا کوي او کوشش کوي چې اعتبار او عزت اون بایلای دا پیغام تاسو د ریډیو پیغام FM 90.4 مردان نواوریدو خپلی لارې کوسي او خپل چاپیرچل صفا ساتل زمونږه اخلاقی شرعي او قانوني فریضه ده دا اصلاحي پیغام تاسو د ریډیو پیغام 90.4 مردان د طرفنا واوریدو او که نظر کسو پکار د درویشانو خود با اوینی وقار د درویشانو پد غلار با خدای رسول تورشی کسو تکوی پلار د درویشانو او ترست دیوان در رحمان زار در دا غزل شاه او چه بیان کړو کردار د درویشانو ملنگ عبدالرحمان
وليدا باكلادي نياز بندا مصطفى وليدا باكلادي نياز بندا مصطفى بخبلا عجزيكي بخبلا عجزيكي دوميني شهنشاه دوميني شهنشاه زليهي لكستوري وجلبوكي دايرفان زليهي لكستوري وجلبوكي دايرفان زليهي لكستوري وجلبوكي دايرفان عبد الرحمن بابا عبد الرحمن عبد الرحمن بابا عبد الرحمن یو نور دا محبت تصویر دا حقیقت جلال دے هم جمال دے سفیر دا محبت ددوانو پاراس پوها وحدت دے کو کسرت دے ددوانو پاراس پوها وحدت دے کو کسرت دے عبد الرحمن بابا عبد الرحمن عبد الرحمن بابا عبد الرحمن Sani da padani sa me da pani dani sa da 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 dani sa dani pada ma pada ma re ga sa pa ma ga ma padani sa ni na ani sa sa re ni sa fi ghama la har ghama sufi de qalandar de akhbala darwish ki damini samandar de वैनाए आफाकीदा अंदाज़े मोताबर दे वैनाए جی اوریدونکو یو ځل بیا ټولو ته ستړي مشي ډېر په خیرالی وایم تاسو غږ د ریډیو پیغام 99.4 اورئ پروګرام ته ویل کېږي لالونه ملغلرې او په لالونو ملغلرو کې نن موږ سره یو لال موجود دی چې زموږ ډېر د ریډیو ډېر ښه اوریدونکی دی ښه کالر دی اکثر چې کوم دی د ټلیفون له لارې خلکو سره یعنې ریډیو براډکاسټرانو سره چې کوم دی ملګرتیا کوي خبرې اترې ورسره کوي او دغه براډکاسټر ملګري چې کوم دی څنګه چې هغوی سره په تېر وختونو کې بلاشه مرکې زموږ سکندر حیات صاحب کړي دي نو زموږ دغه یو کوشش و چې موږ دغه مرکې یا دغه انټرویو چې کوم دی موږ د لیسنر سره هم کوینې د اوریدونکو دغه ژوند نه هم تاسو خبر کو نن زموږ سره غلام حیدر موجود دی چې د کوترپان نه راغلی دی او په ده باندې کوترپان نوم هسې چې کوم دی خوږ لګي پته نه لګي څه وجه ده هغه یو ټپه ده وي په هر چا خپل وطن کشمیر دی او ما ته کشمیر د سیالیکوټ څخه ډېرانونه که نه نو خپل وطن یا خپل کلی خو خپلي که نه بالکل جی داسې ده که نه چې هر چېرته راشي خپل کلی برته یادېږي او اوریدونکو ته به بیا هم دغه یادګیرنه ورکړم چې نن د ریډیو نړیواله ورځ لمانځل کېږي او په دغې کې چې کوم دی موږ ټول اوریدونکو چې کوم دی موږ له بلاشه مینه راکوي بیا ریډیو پیغام ته چې کوم دی ډېره زیاته مینه کوي دغه ټولو موږ ډېر زیات مشکور یو موږ چې څه یو که نه دا د دې اوریدونکو په ذریعه باندې موږ چې یو کس دوه پیژني دغه ټول کمال د غلام حیدر دی دغه ټول کمال د سراج صاحب دغه ټول کمال چې کوم دی زموږ د اوریدونکو دی ځکه موږ خلک پیژنو که چېرته د اوریدونکي نه وی نو بیا به چې کوم دی موږ چا نه پیژندلی یا زموږ ریډیو نه وی
نو موږ به اورېدونکي نه پیژنې. موږ چې بلا خویندې پیژني په کورونو کې دننه، موږ چې بلا ورونه پیژني تر لرې لرو ځایونو پورې، نو دا ټول کمال د ریډیو دی. بلکې د ښه معلوماتو نه چې کوم دی خلک خبروي. زه به وایم چې یوازې پیغام ریډیو په خیبر پښتونخوا کې چې څومره هم اف ام چینل دي، زه وایم چې څوک خو به هم داسې خبره نه کوي په ریډیو کې، یو براډکاسټر به دا خبره نه کوي چې هغه نیګیټیو طرف ته اشاره کوي. زموږ چې څومره براډکاسټر دي، زموږ چې څومره آر جیز دي، ریډیو دنیا سره چې کوم تړلي خلک دي، نو هغوی کوشش دغه کوي چې موږ اورېدونکو ته چې کوم دی موږ یو ښه خبره وکړو، موږ یو مثبت خبره وکړو، هغه زموږ د معاشرې خبرې موږ چې زموږ په معاشره کې پازیټیو چینجز راشي او د معاشره چې کوم دی پرمختګ وکړي، مخ په وړاندې باندې لاړ شي، د نورو قامونو سره چې کوم دی سیال شي. کوشش مو دغه دی. او بیا خصوصي د پیغام ریډیو پوره کوشش دغه چې موږ اورېدونکي په څه ناسه په انټرټینمنټ طریقې سره، یعنې په خندا کې په ټوکو چې کوم دی د کار خبرې ورسوي. غلام حیدر را سره دی اورېدونکو، تاسو موږ ته کال کولی شئ، د هغه د ژوند تپوسونه چې کوم دی کولی شئ. نو زما مشر دی، زه ډېر خوشحاله یم چې نن غلام حیدر لاله ځان را رسولی دی. غلام حیدر لاله به څه وخت کې چې کوم دی مالوچو کار هم کار نو څنګه مالوچو اوس خرڅی که نه؟ نه مالوچو کار مو پرېښی، بس مو مختلف ځایونو کې کار کړی. صحیح. غلام حیدر لاله چې کوم دی، غلام حیدر لاله بل چې کوم دی کله روح یوسف دی زموږ د ریډیو دنیا ډېره تکړه ملګرې ده. هغې ته زه کله ته چې په دې لار راتېرېږې که نه، ما داسې لږ مالوچ خو رالګه دا خواږه اورې. یو مې بل څیز ډېر زیات خوښ دی په دې خیال کېږي د لرګي د سر نه تاو یا چیړ غوندې نو مې ډېر مالوچ او چیړ مې ډېر خوښ دي. اکثر چې کوم موږ وړو نو هغه د ډکي والا ګولی که نه لالیپاپ چې کوم دی هغه مو ډېر زیات خوړه. نو په دې کې به یو قسم دغه و لالیپاپ و، نو هغه به چې کوم دی هغې کې به کلرز به چینج کول، نو د خوله به چې کوم دی کله به سره شوه کله به شنه شوله، نو هغې به ډېر زیات خوند و. دا راته ووایه غلام حیدر لاله چېرته جګړه دې چا سره کړې که نه ماشومتوب کې؟ یاره زه تاله ووایم لکه ماشومتوب نه ولې تر اوسه پورې اول خو لکه داسې ما چا سره جنګ جګړه کړې نه، او که چا سره مو داسې د خولې خبرې اورېدلې مې نو هغه د 15 منټو نه سیوا نه دغه شوي، بل 15 منټه پس یا ما پسې خپله ملګری راشي، که نه زما کوشش دی چې زه ورپسې ورشم او خبره حل کړو. دا خو باید تا کې ډېر زیات ښه صلاحیت خدای پاک دلی دی چې ته ګوره د انسان زړه ګټل چې کوم دی دا ډېر ګران دي، او چې هله به ته زړه ګټې چې د بل انسان نه چې کوم دی ته بښنه وغواړې، معافي وغواړې، نو دا ډېره ښه خبره. بی تاسو نه تپوسونه شوي دي په دې پروګرام کې که نه؟ نو ما نه خو تپوسونه شوي هم دي او نه هم دي شوي، ځکه چې زه کله نوی رالم پیغام ریډیو تقریبا زما غلام حیدر لاله 8 میاشتې به مې کېږي. یار بالکل داسې نو چې په کومه ورځو کې رالم نو سکندر صاحب راځه ما سره پروګرام ته کښېنه، که زه داسې خبره مې ورسره وروسته مرکه کړی نو کله ورته وایم هغه وایي چې نه بیا به خیر دی پروګرام وکړو، نو وبه شي انشاءالله. او زه خو په هر پروګرام کې چې کوم دی صفا خبرې کوم، او چې کله هم تاسو ماته وایي نو زه به تاسو هغه جواب در کوم، یوازې دا نه ده. سلام یاسر مامو، څنګه یې مامو؟ ستا د 3 بجو پروګرام نوي ګوره ته تللی وي مامو. ټولو مینوالو ته سلام. زنیره فرام کاټلنګ وعلیکم سلام. زنیره داسې ده چې تاسو مونږ پیغام ریډیو کې چې کوم دی د شپې ټیم کې اورېدی شئ، د ورځې ټیم کې، او خامخا به چې کوم دی مونږ تاسو سره په هفته کې 2-3 پروګرامونه خو به کوو که نه؟ نو خفه کېږئ مو، زه چېرته هم نه یم تللی. غلام حیدر لاله که زه چېرته لاړم ته ما پسې خفه یې که نه؟ خامخا لکه ګوره دومره به خوشحاله یې چې خیر چې دې اواز مې چې کوم دی بېغمه لکه حقیقت خبره ورته وکړم چې لکه مثال طور یو عام کس لکه یو انسان سره یو 15-16 ورځې تېرې کړي که نه، یو ځای کې یو کاروباري او هلته کې ورسره تېرې کړي، نو هغه پسې خپه نو بیا چې لکه د عمر ملګری، لکه زمونږ د ملګرتیا داسې ده چې دا د عمر ملګرتیا ده، زمونږ د یو بل نه خلاصې نشته، هکه په هر صورت کې او په هر حال کې. خو همداسې غلام حیدر لاله بل یو تپوس درنه کوم، زمونږ که په کور کې چېرته خارو وساتي یا طوطي وساتي یا چرګ هم وساتي، هغه زمونږ نه زړه کېږي که تا کتلي وي، بالکل جي صحیح، ځکه چې بیا ورپسې خفه یو. دا راته ووایه چې په کور کې څه ساتې که نه؟ یاره حقیقت خبره ورته وکړم نو اسم نشته، چرګان مرغان ساتي؟ اسم نشته دا نه چرګ شته، بابي هم نه ساتي؟
ته د چرګو زناورو خبرې وکړې خو انسان دی نه لکه بابي هم چرګان نه ساتي نه دغه زنانه خو په دې کې ډېر زیات تکړه وي که نه چرګان ساتلو کې یا په چیلو ساتلو کې یو خو دغه خبر هم ده چې ستا خبر په خپل ځای صحیح ده خو لکه یو خو زمونږ کور هم وړو کې دی او بل لکه دغه طرف ته مونږ چېرته سوچ نه دی کړی نو چرګ هم لکه نه راځېږي پکې نه دغه ګوره چرګ مخکې دې ساتلي که نه چرګان کوترې وغیره نه بالکل نه دي ساتلي دغه طرف شوق مو نشته دغه کم لوبې دې کمې ډېرې خوښې وي لوبې مې صرف کرکټ بس خوښ په خپله دې کړی چېرته خپله مو کول تر اوسه پورې نو بالر یې بیټسمین یې بالنګ کې ښه صحیح په کرکټ کې د کوم پلیر ډېر زیات خوښ دی کرکټ کې بیټسمینانو کې بابر اعظم ډېر زیات خوښ بابر اعظم او په بالر کې محمد امیر دی خوښ دی اوس موجوده وخت کې چې کوم دی اوس موجوده وخت کې خو بس شین افریدي دی نو او په تیر وختونو کې هغه بان مې وختونه یا چې کوم دی دغه طرفونه چې کوم دی که نه مونږ لکه صرف نومونه مو اورېدلي دي مونږ خو کتلي نه وو هغه وخت کرکټ که نه او بیا هم چې کوم دی څه ناڅه چې کوم دی خلک صفتونه کوي چې شاهد افریدي چې کوم دی یونس خان شو عبدالرزاق شو نو په دوی باندې به چې کوم دی خلک وایي دا ډېر تکړه پلیران نو څه په دغه کې څوک دغه وخت کې چې کوم دی وسیم اکرم خو د ټاپ بالر و او شعیب اختر و وقار یونس و عمر ګل عمر ګل خو بیا خیر رسو زمونږ په وخت کې او بیټسمینانو کې محمد یوسف و انضمام الحق و سلیم ملک و دا یو میسج راغلی وي بای تاسو له ښځه کړې که نه ما وختي دا میسج شامل نه کړی تاسو ونه اورېد نو بیا ورته ویډیو اوس ریډیو ټیون کړی ما خو واده کړی دی ښه دوی واده کړی دی ښه نو تاسو دې جواب ملاو شو اوس پته نه لګي دا چې دا ویلی چې غلام حیدر لاله نه تپوس وکړه نو ویې به ټیک نو کېدای شي دوی ماته ویلي بس زه هم دغه ځای کمپیوز شوم خو به تا خبره ما په له راواړوله نو بس ما اوس جواب ورکړه ټیک ده او ما کړی دی ښه زما د خیره سره کړی مې دی زه به ځم ټلیفون طرف ته صحیح دی ته ولې خاندې حقیقت نه دی څه السلام علیکم جی وعلیکم السلام یا سرجانه څنګه یې ستړی مه شي په خیر راغلې خدای دې خوشحاله کړه یاره ډېر خوشحاله شوم ځکه چې زه غلام حیدر د یو وخت اورېدونکي وو صحیح او دا خو به زه اورېدلی یم یاره خو زه د ده ډېر تپوسونه کوم پرویز خبرې کوم بونیر برکې ته خو مې پېژنې خو د غلام حیدر مې مو پېژنې پرویز لاله ډېر خرکلی درته وایو څنګه یې دا راته ووایي چې مونږ ټلیفون کال بالکل نه دي شامل کړي مونږ وایي چې غلام حیدر لاله چې نه شراب وباسي که نه چې خلک یېروي نو دا راته وایي څه تپوس به دې کې نو تپوس خو دې کوم خو اول خو ده ته ډېر په خیرالي ورکلي وم او یقین وکړه یاسر جان چې ډېر خوشحاله شوم چې غلام حیدر تاسو راوستو چې ده سره زموږ خبرې وشي زه دا تپوس کوم چې دې سندرې اورېدو سره شوق شته او که نه چې زړې سندرې خوښ یې او که نوې سندرې ښه صحیح ده ښه درته وایي نو صحیح شوه دې د یو وخت اوسېدونکي وو یا څه ښه خوشحاله اوسي څه وایي چې سندرې د کمې خوښې دي ما خپل ځاني زړې ډېر زیاتې خوښې اول خو دې ملګري ډېر زیات مشکور یم ډېر زیاته مننه یم کوم او زړې سندرې مې ډېر زیاتې خوښې زړې سندرې دا وختي تپوس ما وکړو نو خیال محمد دې خوښ دی که نه صحیح ده کالس طرف ته ځو السلام علیکم جی وعلیکم بای وعلیکم سلام څنګه یې ښه زه یم تاسو ښه بای څنګه دي بای ته ډېر زیات مینه او احترامات او سلام کوم بای ته غلام حیدر بای ته ډېره زیاته مننه خوراکې ډېره زیاته مننه ما ریډیو اوس آن کو تاسو اواز مې اورېد نو هغه سپیکال وته کوم حامد خوشحاله راته اوسې څنګه یې خورجانې د کوم ځای نه ټلیفون کړی دی زه خیرانه خبرې کوم غریابت نه مامو تاسو خیر دی ټیک ټاک یم څنګه یې خورجانې پروګرام درته دا زمونږ څنګه لګي نن ډېر زیات ستاسو یو پروګرام هم نه مس کوم څه لرم د خیره ښه ډېره مهرباني خوشحاله راته اوسي څه تپوس دې کېږه نه غلام حیدر لاله نه زه ته دا تپوس کوم چې دغه لکه د زړه چې کوم دی لکه کومې سندرې خوښې دي نوې او که زاړه او خو یې درته وویلې که نه نو ما خو نه دي ما خو تاسو که نه وایي صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام
خیره نور هورکۍ راغلی و نو سندرې دې زړې وخوښې دي که نوې دې خوښې دي؟ زړې سندرې مې خوښې دي یاسر بی او لکه تا ته وایي سردالي ټکر شو، خیال محمد شو، لکه د زړه فنکاران مې لکه خوښ دي ډېر. خوښ دي. صحیح. السلام علیکم جی. وعلیکم اواز کې ډېر زیات شور راځي، بخښنې سره د دوی کال زموږ ډراپ کو ډېر زیات ایکو پکې وه، او چې کله اواز کې شور راځي غلام حیدر خان دا مشنګري خو یې نه که نه، نو هسې نه مونږ چې دا راته ډزو نه وهي، مونږ خو دې باندې ویرېږو نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اورېدونکو وختي چې کوم دی زه لږ ګډ وډ وم او اواز کې ډېر زیات شور راتلو د غلام حیدر لالا، نو انشاءالله چې اوس په تاسو ته شور نه راځي. غلام حیدر لالا څنګه یې ښه؟ ښه برابر شو. وګوره اواز یې چڼه شو اوس. کال طرف ته ځمه کال زه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یاسر اپا صاحب خیر دی؟ بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ښه یې جی؟ مسلم کاکا خبرې کوم، غلام حیدر ته وایي تعالی خو ډېره ښکلې شاعري زه ته هم ته یو لږه شاعري به راته راځي، خو زه په ما نه وروسته دې ډېر دغه ته راغلی ریډیو ته، زه خو ډېر مخکې راغلی یم، بس دې پېژنم دغه دې دغه نه راځي دغه خوا کې ورسره کله نه دي د هغې نه راځي او دغه تاسو ځای کې مزدوري کوي څه چې دغه سره شیخ ملتون سره. ډېره مهرباني. مسلم کاکا راغلی و. مسلم کاکا هم زموږ د ډېر پخوانی اوریدونکی دی. بالکل جی. مسلم کاکا ته ډېره زیاته مننه کوو او ډېر پخوانی لکه خبره چې مونږ واړو نو لکه مسلم کاکا به ټلیفونونه کول، صابر بالا ګړی، لکه دا دواړه لکه ډېر زاړه ارجې دي. دا راته ووایم ده درنه تپوس وکړو پوه شوې؟ او جی بالکل. څه وویل؟ هغه وایي دې شاعري ډېره زیاته ښکلې کوي. او نو څنګه شاعري کې ته وکړه؟ بس زه خو به یو دوه شعر ووایم چې زما په قبر به واښه ولاړ وي، دلته چې امن تر ټکه راځي، زه د خپل مرګ دعوه پچا وکم، زه د خپل مرګ دعوه پچا وکم، هر یو ګزار د تربوزکه راځي. هاي یو ځل بیا ووایه. زه د خپل مرګ دعوه پچا وکم، هر یو ګزار د تربوزکه راځي، او د پښتنو د سر سودا به کوي، دلته بوس یو البتکه راځي. د پښتنو د سر سودا به کوي، دلته بوس یو البتکه راځي، او دا چې ولاړ دی په د امن بیرغ، زما قاتل د دې پاټکه راځي، په دغه تمه باندې ناست دی عاجز، چې به انصاف کله په ځمکه راځي. صحیح ډېر خوند یې وکړو غلام حیدر لالا. تاسو ما سره په ټیک ټاک کې کوم یو شعر ویلی وکړو، ټیک ټاک ته مونږ اپلوډ کړی هم دی که نه ما سره، نو هغه شعرونه راته لږ ووایه. داسې کار دی دا ستا کار دی، داسې کار دی ستا انکار دی دا ستا کار دی، داسې کار دی ستا انکار دی دا ستا کار دی، داسې کار دی زمونږ کار پې خرابېږي. دا د چا شاعري ده؟ دا زمونږ د ملګري ریډیو ته چرنکې ذهن نه مې علوم ووته. ما وایي زه سم کنفیوز کړو د چا شاعري ده؟ رایاد یې که سکندر صاحب ته کال کوي. سکندر صاحب ته ډېر زیات کال کوي مشاعره کې. مشتاق احمد صاحب ډېر زبردست، لکه مونږ حقیقت خبره د هغه ته انتظار یې، مونږ چې دی به کله راځي. او زه ابرار ته په دې ډېر څه غوسه یم چې تا له چای راوړو، نو ستا ټوله توجه چایو ته ستا ټوله توجه چایو ته لاړه، نو په دغې باندې چې کوم تا نه اوس خلک هم هیر شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر په خیر څنګه یې؟ یاسر بھائی ته او حیدر بھائی ته په پروګرام کې هرکلی او په خیر حالې یم. ډېره زیاته مننه. وعلیکم السلام. او د غلام حیدر بھائی د اواز مې واورېد، ناړه مې من غټ شو. دومره ډېرې مخ غټوم یاسې نه چې ډز وکړي. ځکه د نورو کالرانو ته خو به نه ښکاري، خو لکه موږ سره خو ناست پاست دی، یو ځای لږ ملنګ انسان دی که نه؟ بالکل همداسې ده. بالکل ملنګ دی، په بچایۍ کې ملنګ دی. او که نه وایي هغه غلام حیدر لالا خو ډېر عاجز طبیعت انسان دی، ډېر په موږ ګران دی، ډېر خوږ دی. یاسر بھائی زما یو دوه پوښتنې دي غلام حیدر بھائی نه. یو دوه درې پوښتنې دي وایه. نو یو مې چې دا پوښتنه چې د امامتۍ مونځ هم چاله ورکړی که نه؟ ښه.
او بل مې ته دا پوښتنه چې په ژوندۍ کې د څه شي نه ډېر څوک چې زه د سمسارې نه یېرېږم څوک د مار نه یېرېږم صحیح او بل مې دا پوښتنه ده چې تاسو بل کالر راغواړئ که نه او نو بنیر نه پرویز خان نه وغواړئ نو هغه ته موږ دومره تکلیف نشو ورکولی که نه ډېر لرې دی نه راځي به انشاءالله تعالی ما ته به شپه وکړي او بیا به زه سټوډیو ته درولم صحیح ده ډېره مهرباني خوشحاله اوسي ښه نو جواب ورته ورکوي په سوالونو کو یوې دا وکړه چې لکه ته د کوم څیز نه زیات یارېږي څه نه ډېر یېرېږي یاره زه خو که زه دروغ وایم نه حقیقت درته وایم چې زه د یو څیز نه هم نه یارېږم بابي आवाज اوري بابي आवाज اوري اختیار وایه حقیقت خبره همدا کړه څه چې حقیقت یا به وایم د په دې واشروم کې چرمخ کوي که نه د دې نه یارېږي یو څیز نه هم نه یارېږم چمچرکۍ هم نه یارېږي نه د مار نه یارېږم نه لړم نه یارېږم نه چرمخکو نه یارېږم نه د ګونګټو نه هېڅ څه نه هم شکر الحمدلله نه یارېږم تاسو ته خو پوره بلا یې صحیح نو خامخا ووایه دومره څه خو به وي که ستا اشاره کوم سترګې دې چاته دي رښتیا خبره وکړه بلکل زه حقیقت وایم جاړې به نه اورېدونکو خبرې اترې به شروع وي ستاسو کالز را روان دي او دغه به شامل او ښه بله پوښتنې درنه وکړه دویمه څه پوښتنه دا بس را یادې چا ډېر غلط کار کړی دی امامتي مونځ مو چا ته کړی که نه امامتي مونځونه خو لکه ما ډېر کړي دي کوی لکه سوکې سټاپ کې ما کار کوله اکثر به لکه هلته کې امام صاحب نو ما به ماسپښین جمعه دا کوله ماشاءالله سبحان الله دا خو ته ډېر د کار سړی ګورې وړه چېرته کار یو ځوان هم نه یو خو بس د هغه خلکو اعتماد دی الله د خلکو قدر عزت وکړي زموږ نه به ښه خلل ته کېږو خو څوک یې موږ ته عزت راکړی همداسې ده ډېر خوشحاله اوسي غلامېدل الله زه به یقینا ستا مخې ته ستا صفت کول نه غواړم که چېرې ته ما سره چېرته ته ما نه لږ پشي شاوې که نه زمونږ د پښتنو خبر نو په کار دا به چې بیا ما صفت کړی نو ډېر خوند به یې کړی وی هغه خلکو ته هم پته لګي چې انسان د گفتار نه چې کوم دی د انسان پوره معلومات کیږي نو ډېر زیات عاجز طبیعته ډېر زیات ساده باده ښه انسان دی ډېر نادان غوندې انسان دی په موږ ډېر ګران دی هغه شان دی ډېر زیات هوښیار دی کوم 0937 باندې ستاسو لایف کار را روان دي او میسیجونه هغه به هم شریکو ګورم چې څوک را سره راځي د ټلیفون له لارې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو په خیر رالی څنګه یې ښه خدای دې وبخښه یاسر صاحب او غلام قیصر دواړو ته په پروګرام کې هرکلی ډېره زیاته ډېره مهرباني څوک را سره خبرې کوئ د کوم ځای نه جي ګلشیر تراب خبرې کوم د تورو مېري نوران آباد نه ګلشیر تراب صاحب څنګه یې څنګه خیر دی ټیک ټاک یې خیریت دی که نه یو پوښتنه ته کومه قربان خدا ټپه به زه مخکې وکړم او بیا به راله جواب ډېر وروستو راځي الله په لاس کې د وړو یما په بلورو کې مې په ځمکار غړوي نه او زه دا پوښتنه کومه چې یاره ته په وړوکوالي کې بلوري ملوري کړي دي که نه ښه په وړوکوالي کې بلوري کړي که نه غلام خیدر ته ووایه ګلشیر تراب پیژنې دا ګلشیر تراب کاکا ولې نه پیژنو څنګه حالات ښه دي که نه ډېر ښکلی مزېدار او ډېر خوشحاله شوم چې تې راغوښتې مطلب دا یو ستا خبرې مې واورېدې که نه صحیح ډېره مهرباني د یاسر او ستا ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې راکولو خوشحاله اوسي ډېره مهرباني ګلشیر تراب صاحب را سره راغلی او صحیح نو دغه جواب ورته ورکړئ که نه او بیا چې کوم دی سکندر صاحب یې پوښتنه کړې ده او هم چې کوم دی هغه ډېر زیاته ګرانه ده صحیح دی
پر ګټیوالي کې مو چرته بلوري کړي بلوري خو مو بالکل کړی دي سار وختي برور پاسې دوه خبره لړې بوی مونږ برور بلوري مو براغشتو لګول بالکل ډیر وخت مو بلوري لګولي امیرګاټي دې کړي نه امیرګاټي مې نه کړ جنکو کړ وای دا خبرې مکه وکړه دا ګوره مونږ په خپل باندې کړی دي ها اوس په وای چې چندرو چې د اغم د جنکو ده نو دا خبره راځه او کړه چریندو دې کړي نه ادم نه دا کړي او پر پټونه پیږي پر پټون مې کړی دی ګلو ډنډې مو کړی دا بلوري مو لګولې دي او دا سينوري کې مې لوبي دي کړی تړې دا لوب وړای صحیح ده غپ لګو ګره اسنه چې مایند کې خبره نه صحیح ده کنه دا ولې صحیح ده سکندر سی وای چې درته و چې خواږه خوراکونه ډېر خوښ دي کنه ترخه وای سکندر صاحب ته به زه دغه وایم چې زما خوږ سیز ډېر زیات خوښي خوږ سیز ډېر په خوږ سیز باندې ما غون غاښونه تباه کړي غون غاښونه یې په بیلې دي صحیح خلک په چې کوم دی شوګر بیماری به راوړي دا به غاښونه ایستلي صحیح ده ډېره مهرباني اورېدونکو شامل او السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ستړی مشي په خیر رالی چې څوک د کوم ځای نه یاسر صاحب تعالی غلام حیدر ته دواړو ته دوا سلام نور الوهاب ول انټرچینج مراټینا خوشاله اوسې مشره په خیر علي درته وایو څنګه یې ښې څنګه لخې پروګرام ډېر روان دی ډېر مزیدار دی ډېر مهرباني الله مو قدرمن کا خوشاله راته اوسې سب پښتنه خبردار کنه جی غلام حیدر خو به ما نه پېژني خو یو ځای کې ملاقات په شیرین کوټو کې شو زه نور الوهاب یم غلام حیدر صحیح دا وایي چې پېژنم پېژنم او څه تپوس دې کوم دې وایي زه د هېڅ چا نه نه یېرېږم خو دې د امریکې ببونه خامخا یېرېږم صحیح هغه خو ال نه وایي که نه اره څوک کل وایي او څوک یې نه وایي زه ډېر ښکلی پروګرام دی او ډېر مزېدار پروګرام دی او مونږ خو د 1980 نه ریډیو ټیون کوو خو مطلب دا دی چې دا خو مونږ کالر دی ډېر ښکلی کالر دی صحیح نو څه تپوس دې کول غواړئ که نه یاره تپوس دا کومه چې کت کبډي دې کړې ده که نه مونږ خو به کبډي ډېره کوله ښه صحیح ده کت کبډي مو کړې که نه نه جي کت کبډي مو نه راکړې دا وی څه شی ده دا کت کبډي که خپل ځان منځ کې کرخه غوندې راښکلې او څه کسان یو خوی څه بل خوی یو کس ورشي کت کبډي او رو ځان ته کرخه ته رارسي نو کلته کې ورته ښځه مو ته به منځ کې کرخه ووایه ته راوغتې ته به څه کې کت کبډي که تاسو لاس ته راته مات کړ که خپله راته ماته کړو لکه دا خپې ماتول هم پکې څه خامخا خپه پکې ماتېږي لاس پکې ماتېږي ملا پکې ماتېږي نو دا خو بیا پکار دی چې د حکومت چې کوم دی په دې پابندي ولګوي نو بس دا خو یو شو کې که نه لکه زموږ ځای کې به کېده نه خبر ته کوم ته ما د دغه هر څه په حکومت مه راړوئ ګوره دا خبره اوس دې پورې راغله ولا مې لکه مونږ وګورو که نه خبرې به کوو څه ناڅه به پکې د کار خبرې خو هم کوو لکه که یو انسان وایي چې دا یو لوبه ده په دې کې چې کوم د خپې لاس د خلکو ماتېږي نو موږ چې کوم د سوچ دې طرف ته لاړ شي چې موږ د حکومت نه غوښتنه وکړو چې دا سیز بند کړي اصل کې موږ په خپله باندې کوو په خپل ځان ولې چې کوم دی موږ د خپلو خپلو لاسونو ته نه ګورو یا خپل سر ته نو پکار دا ده چې په خپل ذمهوارۍ خو موږ په خپله باندې وپېژنو بالکل نه کبډي به نه کړي خپل ځان کې به یو سړی توان لري ښکلې خبره ده دغه دیو کې خپل ځان کې طاقت لري توان لري هغه شانتې موږ به ډېره اسانه لوبه کبډي داسې کوله چې کله موږ سکول ته لاړو که نه نو ټیچر به لا نه و راغلی نو موږ به چې کوم دی پرایمري وخت نو موږ کبډي کوله خو هغې کې به موږ صرف اخوا به وغوښتل نو هغه به تا ساه به دې نه اخېسته موږ ویل چې کبډي که نه داسې نو چې یو کس له به دې لاس ویوړو که نه به وسوځي ته به بیا ځان به دې رایستو واپس نو که هغوی ونیولې او ساه دې واخېسته بس قصه ختمه نو دغه د کبډي هم د خپې لاسونه ماتول چې کوم دی پکې تا رایستلی ټلیفون طرف ته به لاړ شو السلام علیکم جی جی ستړي مه شئ په خیر رالی څوک د کوم ځای نه خسیسه د میدان نه خسیسه خورکۍ څنګه خیر دی جی څنګه پروګرام اورئ ښه دوی وایي چې موږ سره بیلنس ختم شو نو بیلنس خو چې ختمېږي نو بیا به خامخا خبرې نه کېږي قسم ولا مېله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې وروره ښه
څه د الله فضل دی. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ عبدالرازق د خزانو ډېری نه. په خیر عبدالرازق صاحب څنګه یې؟ سړی مکیده ته چاله په درخت په کبډي ورغلی که نه. بله پوښتنه دې وکړئ دا خو وشو. بله پوښتنه دې وکړم په ټول عمر کې د څو نیکي چاته داسې کړي چې تا ته یاد دي؟ په ټول عمر کې د نیکي داسې کړي چې تا ته یاد دي. نو دا خو ډېر نیکماله انسان دی. دا خو اوس هم چې کوم دی نیکۍ کوي. او که نه ځینې نیکي داسې نیکي که نه چې سړي ته پته لګي. نیکي خلک نه بیانوي خو زه سړي ته پته لګي نیکي او بدي رول پکار نه وي. خوشحاله اوسي. زه موږ تپوس کوو علامه الله داسې عجیبه غونډه کې چې کوم دی سوال دی که نه تپوس دی وایي چې داسې نیکي ووایه. نیکي خو خامخا داسې څه ووایم چې که زه خپله لکه داسې کمپیوز کړم که نه چې لکه زه اوس د برګلي ته څه ووایم. څه ووایه که نه خو زه به ورته صرف دغه ووایم که نه چې مثال کې طور مونږ کور کې مثال کې طور ټول بیل بیل مثال کې طور صحیح او الحمدلله الله تعالی د هغې هم قدر وکړي. امین. خو کور کې چې لکه مثال کې طور څه مسله هم راځي د الله تعالی لاک لاک شکر دی. صحیح. ټولو لکه زمانه کوي یو کشر دی یو مشر دی رنداران هم رانه مشر دي. ټولې لکه مثال کې طور چې څه مسلې لکه ما سره بیانوي او لکه ما ته وایي چې بهی دا مسله به ته حل کړې. صحیح. نو بس د دې نه مخکې نور داسې نه شم ویلی. صحیح صحیح. نو ته به نور څه ووایې؟ دا ته چې کوم یو داسې عادت دی چې هغه کومه داسې خبره چې ته هغه خامخا ریپیټ کې او بار بار وې مثال کې طور که نه داسې کومه خبره ده؟ یاره داسې خو ما داسې باره کې ته چېرته نه دغه کړې. ما در کې نوټ کړی ده او که نه زیاتره خبرو کې ته اکثر چې کوم دا وایي چې مثال کې طور مثال کې طور مثال خبره کوو که نه. زموږ یو ټیچر هغه به چې کله خبرې کولې که نه نو لکه مطلب دا دی که نه هغه به دا خبره کوله مطلب دا دی خو د مطلب دا دی دا به وضاحت سره نه وي لول مطلع جای که نه داسې کېږي که نه. کال ضرب ته ځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام خیدر بھائی څنګه یې؟ خیر دی شکر دی الحمدلله. تاسو خیر وره؟ خیر دی. او یاسر بھائی ته سلام. وعلیکم السلام. خیال کوه قوازه در باندې رونه څوک را سره خبرې کوي د کوم ځای نه؟ عباس خان نه مردان نه. عباس خان څنګه یې ښه؟ خیر دی. یاسر بھائی ښه؟ څه کار کې مصروف یې اوس؟ کار کې نه یې مصروفه. څنګه کوډې وباسي. غلام خیدر نه دا تپوس دی چې تاسو کپړو کې کوم رنګ خوښ؟ ښه کپړو کې کوم رنګ خوښ دی؟ ښه دا درته وایي. ښه صحیح صحیح ده. ډېره مهرباني. غلام حیدر له کپړو کې د کوم رنګ خوښ؟ یار زما خپل ځاني سپین رنګ ډېر زیات خوښ دی. سپینه. داسې کوم کلر کپړې دي چې تر اوسه پورې تا نه دي کړي؟ نو که زه تا په ژوند کې دې چېرته نه دي کړی؟ نو بس لکه ګوره کلرونه خو هر څنګه دي. ساده جواب راته. ساده سور کلر مې چېرته نه دی کړی. سور کلر. صحیح. او کپړو کې هر رنګه کلرونه دي. صحیح. ٹھیک دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غنی کاکا خبرې کوم شو ګرمي نه؟ غنی کاکا په خیر راغلی څنګه یې؟ شرافات څنګه دی؟ ښه یې؟ بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ښه یې که نه؟ خیر دی. او غلام حیدر د سره هم ناست دی او که نه هغه را سره ناست دی. او هلکه تا ته هم دوا سلام. غني کاکا څو ګرمي نه؟ وعلیکم السلام. څنګه ښه یې؟ ښه شکر الحمدلله. غني کاکا تاسو ښه یې؟ خیر دی. او ټیم دې پاس کېږي بس نو. بس الله تعالی دې ښه ساته. امین امین. صحیح. ډېره مهرباني. څه پوښتنه دې کوئ؟ پوښتنه بس دا چې دغه ته وکړو چې ما خو کبډي هم کړې ده او پهلواني مې هم کړې ده. داسې نورې پوښتنې ستاسو په ذهن کې نشته چې غلام حیدر لاله نه تاسو هغه وکړئ؟ نو نوره پوښتنه خو داسې څه نشته. صحیح صحیح صحیح. ډېره مهرباني. خوشحاله ورته اوسئ. غلام حیدر لاله بلا شی سوالات چې کوم را روان دي او هغه به چې کوم دی تاسو نه ضرور اورو. دا راته ووایه چېرته درز دې خوړلی که نه؟ یاره درس خو که حقیقت خبر را منده کې مونږ د تره کمره جوړوله. مثال په طور نو هغه ټیم زه ډېر وړوکی وم. نو چې هغه دیوال کله سر ته ورسېده نو کوازه هم د خښتو ډکه وه او لکه غار څه په کوازه پراته نو ما له تره وې چې ته به راورخېږه کوازه راوسپړه.
نو زه چې بره وروختم نو په دې کوازه مې دوه لرګي پرتې یو د پیټۍ دا پړي نو یې ماته وی د لرګو دا پړي اول پرانیزه اول خو کوازه خالی کا او بیا لکه مثال لرګو پړي دغه کنو بیا به هغې نه پس پیټۍ را پرانیز زه چې څنګه بره وختم ما ډایرکټ د پیټۍ پړی پرانیست چې څنګه پرانیست بس زه لاندې او بس هغه خښتې او ډګیر سره مې د پاسه دغه خطرناک درز ما دغه خوړل صحیح خطرناک درز یې دغه خوړلی نه ټلیفون کال 0937 840 333 باندې تاسو راتلی شئ او تاسو د غلام حیدر لالا نه پوښتنې کولی شئ. ښه وخت چې کوم دی موږ سره 15 منټ پاتې دي که نه او په دې 15 منټ کې موږ تاسو کال زه اخلو تاسو راته دا ووایئ چې راتلونکي پروګرام کې موږ څوک چې کوم دی هغه راولو هغوی سره انټرویو وکړو. السلام علیکم. علیکم سلام. جی ستړي مه شئ په خیر. وعلیکم سلام. څوک د کوم ځای نه؟ څنګه په خیر رالی؟ دا راته ووایئ چې پروګرام درته نن څنګه لګي؟ ښه ډېره مهرباني بیبي خوشحاله اوسي. نو څه تپوس کې که نه؟ ښه دا خو درته وویلې که نه؟ او دا راته و چې راتلونکي پروګرام کې څوک موږ راولو، څوک داسې لیسنر داسې اورېدونکي؟ هلو ښه سجاد حسني صاحب خو براډکاسټر دی که نه په اورېدونکو کې؟ اورېدونکو کې نو اورېدونکو خو ما هغه خو اورم طالبان په ټول اورم ټول ډېر زیات ښه دي خو نومونه پرې نه راځي. صحیح ډېره مهرباني خوشحاله اوسي. ښه مننه. دغه زمونږ ورجانه راغلې وه د ګوجر ګړی نه، نو ډېره مهرباني چې دوی مونږ سره چې کوم د پروګرام کې برخه واخیسته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی غلام حیدر صاحب ته هرکلی او ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه صابر بھائی. تاسو ښه؟ ډېر خوشحاله اوسئ. تاسو څنګه یې جي؟ خیر دی الحمدلله. ښه په مزه. یاسر بھائی خو تپوسونه پرې نه ښودله جی پروګرام ډېر ښایسته او زبردست شو ماشاءالله. او یاسر بھائی مسلم کاکا هم داسې مشر نو هم چې ته مېلمه کړو. صحیح ده. او مېلمه کو تاسو څه پوښتنه کوئ؟ بس پوښتنه زما ذهن کې داسې نشي ځکه تاسو موږ ته پرې نه ښودله. ښه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني. غلام حیدر لالا دا راته ووایه چېرته دې پکول په سر کړی که نه؟ چې یاره یو 2 ورځې مې په سر کړی. صرف 2 ورځې؟ بالکل. نو بیا دې ولې لرې کړو؟ مړه بس مزه یې نه کوله. بس ما سره ساده ټوپۍ مزه کوي. ټوپۍ په سر یې لکه؟ ټوپۍ خو زه بچپن نه شکر الحمدلله ټوپۍ د سر نه چې زه سره صرف لرم کوم ځای زمانه سره وښي وي. دا راته ووایه چې کله دې واده و که نه جی او په پالنګ ختلی که نه یې ختلی؟ نه دواړه بیرې نه یې ختلی؟ نه یم ختلی بالکل. کرسۍ کې ناست یم بالکل. کوڅه کې نه چې کرسۍ کې بالکل. ښه صحیح ده. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ خیر دی جی ټیک ټاک. تاسو ښه یې؟ غلام حیدر بھائی څنګه دی ښه دی؟ خیر دی شکر دی وروره الحمدلله. تاسو ښه یې؟ هغه ته سلامونه. سلام. وعلیکم سلام. مهرباني څه تپوس به کوئ جی؟ تپوس ته دا کوم چې واده نه پس سر کټا کړی که نه دی؟ صحیح ده ورته وایو. ښه صحیح ده. چېرته دې سر کټا کړی که نه؟ یاره واده نه پس مې نه دی کټا کړی. مخکې د کټا کړی؟ مخکې مې ډېرې پیرې کټا کړی. زما خو دې په سرلي کې ورته زړه کېږي دواړه بیا کټا وګوره. یاره یقین وکړه سخته مزه به وکړي. زه دواړه یې کټا کوو. ښه بس هسې نه دغه کار را سره وکړېده به مې کټا کې نه هغه ویښته خو بیا ټیک شوي وو که نه او که نه او بیا خو هغه زما نه چې کوم دی غټ زلفان وو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دواړو ورونو ته هرکلی په خیرالۍ او ستړي مه شو. یم ډېره زیاته مننه. وعلیکم سلام. تاسو څنګه یې ښه؟ بالکل زبردست یو. څوک را سره د کوم ځای نه؟ بس د غلام حیدر بھائی نه زه دا تپوس کوم چې زما د ډېر لیده کاته شوي دي دی ما وپېژني نو به زما په ده باندې دا سوال دی. بیا به ته خیر یو سوال بله مو کومه. صحیح ده دا درته وایي. ښه ورګه صبر وکړه که نه. وایه غلام حیدر صاحب عالمګیر خان یمه د مخ لرئ نه. یاسر صاحب تاسو ښه یې؟ تاسو ورته په خپله باندې جواب نو بس ما خو ته ځکه چې ته خو تا باندې بیا کار راله کټ کوو که نه. نه مې کټ کوو. دا خو چې دا کله کار وکړو غلام حیدر لالا رانه کلک لاسونه ونیو چې دا کټ نه کړي. بس زما ورته سره دا سوال دی چې د ده کومه لوبه خوښه ده او دی کومه لوبه کوي او بیا د ده لکه انټرنیشنل سطح باندې
په هغه لوبه کې د کم کلاړي خو صحیح درته وای پروګرام کې دا سیم پروګرام دی چې تاسو پکې د میلما انوایټ کوئ. صحیح ده ډېره مهرباني خوشاله اوسئ. نه ورګه میلما ته ویم کنه چې میلما پکې دا پیر بل ځل کم یوي دا ځل تاسو را غواړو که خیر ځان ریډي ساتئ. یاره بس دا خو بس هم علمگیر صاحب راغلی و د مخو ډېری نه ښه نو جواب ورته ورکړئ. نو علمگیر صاحب ته خو ول ډېر هرکلی او په خیرالي وایو بیا د سوال وکړو چې لکه تاسو کومه لوبه ډېره زیاته کړې ده نو ما خو کرکټ حقیقت خبره چې کرکټ مې ډېر زیات کړی دا موږ دوه درې پېرې وویو د بیا وی چې ستا کوم یو کلاړي لکه زیات خوښ دی هغه بابر اعظم دی. بابر اعظم مې خوښ دی جی ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کال ډراپ شو 0937 840 333 باندې ستاسو ټلیفون کال را روان دی دغه به شریکو. سمیع الله فرام سلوی دورانه پکې سلوی جرمنه پکې سلکوي خانه پکې سلسل دغه نوم باندې نه پوهېږم پروګرام وي ډېر مزیدار ډېر مهرباني. سلام بھائی تاسو ته اور د انکل ته هم سلام کوم. مردان کوین آیزا خان شو سما ښکلې ده لږ ټیم کېږي چې ریډیو مې آن کو انکیس چې دا سوال چې چا کړی وي چې د چکر دپاره کم ځای خوښ دی. ډاکټر روساری صوبزی په خیر څنګه یې ښې طبیعت مو ښه دی. شیخ ملتون نه راورسېده وایي چې سلام یاسر بھائی تاسو ته او د بل بھائی ته زما د طرف نه د مینې خلوص نه ډک سلامونه. وعلیکم السلام. ښه نو چکر دپاره د کومه خورجانه چې راله ایزا که نه ایزا خان نو دا وایي چې چکر دپاره مو کوم ځای ډېر خوښ دی؟ یاره ما خو خپل ځاني لکه داسې څه خواهش نشته نو داسې څه آیډیاز مې ذهن کې نشته چې لکه مثال کې طور چې زه چېرته چکر ته تللی نه یم نو زه به څه ووایم نه لکه مونږ هغه وایي که نه مېدلله او چې چېرته مو چکر دپاره مو کوم ځای ډېر سوات مو خوښ دی دیر بونیر باجوړ مو خوښ دی داسې کوم ځای ته دې زړه کېږي چې سړی چکر ولګوي؟ کالام ته به ځي جی انشاءالله. ما به ځان سره بوځې که نه ولې نه اختر کې به ځو. صحیح ده صحیح ده خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې؟ څنګه یاسر بھائی ښې؟ خیر دی جي تاسو څنګه یې؟ شکرونه خپله لوایه. شکر دی. څوک د کوم ځای نه؟ نعیم خبرې کوم د قاسم نه. نعیمه په خیر. نعیمه څنګه یې جوړې؟ خدای دې وبخه الله دې وبخه الله دې لویږه. څنګه پروګرام اوري که نه اوري؟ جی پروګرام کې به راته څه وې؟ څه زه ده وویمه غلام حیدرلاله را سره ناست یې ده نه څه تپوس کول غواړې؟ تپوس ته کول غواړم که نه. نو وکړه که نه دي وکړمه ته او تپوس وکړه ښه وخت را سره کم نظر کوه. جی ښه زه ته دا تپوس کوم که نه چې مسافري مو کړې ده او که کړې مو مې نو څومره عمر کې مو کړې؟ صحیح ده ښه درته وایو ښه صحیح ده ډېره مهرباني. ښه مسافري خو لومبۍ مسافري چې ما کله کړې وه تقریبا زما 15 سال عمر و پنډۍ ته تللی وم. دا وګوره لږ دومره ماشومتوب کې جی بالکل تقریبا میاشت مې هلته تېره کړه. صحیح 15 کال عمر کې تاسو پنډۍ ته تللی وای که نه؟ غلام حیدرلاله 3 ټپې راته وکړه. 3 ټپې زما د حال پوښتنه وکړه زه د سکروټو او په سر عمر کو عمر تېرومه یک اسویلی میرا بخر شو نو په دې لانډو کلو به کورو لګومه د زړګي سره که سره د راته غوسکو نو تاله الماس په لاس کې چا درکړی و. ای ستا خو ډېر ښه اواز دی هلکه ماشاءالله نظر ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو او اسماني تندر شو جانانه اسماني تندر شو جانانه او په ما را پرېوتې زرې زرې دې کړم ډېره زیاته تلیفون کال ته ځو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښې؟
برای مهرباني برای مهرباني وي ډاکټر رخساري صاحب زه یاسر به زما تپوس د چا ستاسو غټ خواهش څه دی؟ ښه ستاسو غټ خواهش څه دی؟ په زړه مو کوم داسې ارمان دی؟ یاره زما خپل ځاني چونکې زه دروغ نه ویم ما ته پته چې ته دروغ نه ویې لکه حقیقت درته دا موږ درته داسې دروغجن ښکارو نه نو په ما تقریبا څه 1,25,000 که دغه شان څونه کړی دی زه چې کله هم لکه مثال کې دا ختم کړم دا به زما پر غټه د خوشحالۍ او د اعزاز خبره صحیح د غلام حیدر لالا چې کوم دی تقریبا څه 1.5 لک روپۍ قرض دی او دا وایي چې کله دا زما ختم شي نو زما به د زړه ارمان پوره شي داسې وایي که نه غټه خوشحالۍ رز به یې په هغه رز صحیح الله دې وکړي چې ستاسو دغه بندې بیړۍ چې کوم دی روانې شي ستاسو قرضونه چې کوم دی ختم شي انشاءالله ختمیږي به ضرور السلام علیکم وعلیکم السلام 0937 840 333 باندې لایو کال را روان دي ګورم څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی په خیر څنګه یې ښه خیر دې شکر دې زه ښه یم تاسو ښه یې خیر دې څوک د کوم ځای نه وفاتن حاضره مردان وفاتن ښه څنګه یې ښه زه ښه یم شکر دې او غلام حیدر بایي ته ښه راغلی ویم ډېره زیاته مننه خوراکي تاسو ښه او خیر دې شکر دې تاسو ښه یې بایي خیر دې څه پوښتنه به کې او ما خو په ټایم باندې دا شو واورېده سکندر بایي اورو خو ستاسو مې نه ده اورېدلې او ډېره زیاته زبردسته ډېره زیاته ښکلې وشوه او ډېر ښکلې انداز کې تاسو خبرې وکړې صحیح نو ډېر زیات مزېدار ډېر زیات خوند یې وکړو صحیح ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ نو دا راته ووایه چې په راتلونکي نه بلې هفتې را چې کوم دی موږ څوک داسې لیسنر داسې څوک کوم اورېدونکی چې کوم دی موږ په کې داسې راتلی نه شي موږ یې لایو کال باندې واخلو یا چې کوم دی موږ هغوی نه چې کوم دی جی مشتاق مامو چې کوم په شاعرۍ کې دی صحیح نو هغه چې تاسو راغواړئ نو ډېره به ښه وي صحیح موږ ځان سره ولیکو ډېره مهرباني څه پوښتنه کوئ غلام حیدر لالا نه او پوښتنه دې کوم چې د دوی څو سسټرز دي صحیح ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ښه دوی وایي چې د دوی څو خویندې دي زمونږ جی یو خور ده چونکې دې وخت کې په پېښور کې واده ښه پېښور کې واده ده زه شکر او د خوشحالۍ خبرې دا اورېدونکي را روان دي څوک دي د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم سلام جی په خیر څوک د کوم ځای نه رضا خان دی جی نسبتا روزګل بخار نه څنګه یې ښه یې چا سره ښه بالکل ټیک ټاک رضا خان صاحب څه پوښتنه لرئ غلام حیدر ښه دی خیر د شکر دی رضا خان کاکا ښه سر کې غلام حیدر صاحب نه دا ته پوښتنه کومه چې چېرته جمع دې ورکړې ده که نه ښه صحیح دا خو یې وویلې دا په جواب ښه درکړو سلام علیکم وعلیکم السلام بیا هم خیر دی ورته ووایه یاسر بھائی ما خو وختي مو چې موږ د څوکۍ سټاپ کې لوبیا والا سره کار کوله هلته کې لکه ما ډېر وخت جمع ورکړی صحیح ده دوی چې کوم دی امامتي کړې ده ځکه ورته محمد صاحب چې کوم دی امام صاحب وایي که نه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر څنګه یې ښه خیر دی جی تاسو ښه غلام حیدر ښه دی بالکل ټیک ټاک څه پوښتنه لرئ بالکل وختونه را سره ختم دي نو پوښتنه خو دا لرو چې د ده نه چېرته ګلکپ جیب والی که نه صحیح چېرته چا درنه جیب والی که نه نه شکر الحمدلله جیب رانه اوسه پورې چا نه دغه شان رانه پیسې روکې شوي دي خو جیب رانه شکر دی چا نه تا چا نه والی که نه نه شکر صحیح یو ټلیفون کال او بیا به اجازه تخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه محمد یحیی خبر کوم د وردان څنګه یې ښه او زه ښه یم شکر دی تاسو څنګه یې مونږ ټیک ټاک یو وخت را سره بالکل ټیک ټاک څه تپوس به کوئ دا تاسو فروټو کې مو څه خوښ دي ښه فروټو کې صحیح ده ډېره مهرباني فروټو کې دې څه خوښ دي سیو ډېر خوښ دی ښه بس ها ډېره مهرباني اورېدونکو خوشحاله راته اوسئ پروګرام تاسو اورېدو لالونه ملغلرې د پیغام ریډیو نه زه یاسر عرفات وم او غلام حیدر لالا سره نن میلمه وو ډېره مهرباني غلام حیدر لالا چې وخت مو راته راکړو موږ له راغلی موږ سره مرکه وکړه انټرویو مو راته راکړه
کوشش مو دا دی چې د اوریدونکو یا د لیسنر دغه د ژوند نه هم تاسو خبر شئ او وخت په وخت به چې کوم دی دغه ټول اوریدونکي چې کوم دی که داسې نه کېدي انشاءالله ټلیفون د لارې به تاسو سره دغه ملګرتیا کوو دغه په ټلیفون په لاین به تاسو اخلو او تاسو به موږ سوالات کوو دغه 2 غنټې خپرونه تاسو د هرې نښې په ورځ باندې اورېدی شئ. غلام حیدرالله ډېر خوشحاله اوسي اخري کې سویل غواړئ یا د ما نه داسې قسم تپوس پاتې وي چې ما درنه کړی نه وي نو تاسو راته په خپله باندې هغه ووایئ. ناصر صاحب اول خو ستاسو د پوره ټیم سکندر صاحب شو افضل مومن صاحب د ټولو ډیر زیات مشکور یو چې لکه دا یو پروګرام مو جاری کړ چې لکه مینوال پکې راغواړئ نو لکه که دې باندې زه ستاسو څومره شکریا ادا کوم نو کمه به او ډیر زیات خوشحاله یم چې لکه داسې یو پروګرام تاسو چالو کو چې هر هفته کې لکه خامخا یو مینوال راغواړئ نو په دې ډیر زیات خوشحاله. صحیح ده ډیر خوشحاله اوسئ. ما درنه وخت ختم دی او انشاءالله وخت به خو بیا هم تاسو راغواړو په پروګرامونو کې نو ستاسو ډیره مهرباني خوشحاله راته اوسئ. ډیره زیاته مننه یاسر صاحب. صحیح ډیره مهرباني. دا غلام حیدرالله موږ سره پروګرام کې چې کوم نننۍ ناستیا وکړو ملګرتیا یې راسره وکړه د ټولو اوریدونکو ډیره مننه کوم چا چې میسج وکړو چا چې موږ ته ټلیفون کال وکړو دغه ټولو ولا شی مننه کوم. وخت را سره سر ته رسېدلی که ژوند د خیره سره د شپې 10 تر 12 بجو پورې به زموږ او ستاسو ملګرتیا کېږي. 10 بجې به حاضرېږم په پیغام کامیډي شو کې هغه وخت پورې اجازه درنه غواړم. د ټولو ډیره مننه. د الله په امان.